أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. انعامات دا ذکر کېدل خاص انعامات په بني اسرائیل باندې چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې موجود وو، په هغو باندې الله خاص نعمتونه بیانول. یو څو نعمتونه بیان شو. یو الله تاسو له فرعونانو نه بچ کړئ چې هغو به ډېر سخت عذابونه تاسو له درکول، تکلیفونه، سزاګانې. دویم نعمت دا و چې الله درته دریاب وچو او په هغې کې درته وچې لارې سازې کړلې او تاسو د دریاب نه پورې وته، یو دشمن هم تباه شو او تاسو ورته کتل. دریم نعمت چې هغه دا و چې تاسو شرک د سخي بندګي م شروع کړه، عبادت هم د هغې وکړه او بیا وګوره پس د شرک نه الله رب العالمین تاسو ته معافی وکړه، دغه ګناه یې درته معاف کړله. نو څلورم دا دی چې الله رب العالمین ستاسو د هدایت دپاره کتاب راولېږه او موسی علیه السلام نه ورکړه چې دا هم ډېر لوی نعمت دی د الله کتاب. دغه نعمت هم تاسو له درکړی و. نو پنځم نعمت چې هغه دا و چې تاسو کله شرک وکړو د توبې طریقه الله در وښودله، نو په دې کې تاسو ته الله دا حکم وکړو چې تاسو به قتل کوئ. کم کسان چې غیر مجرمان دي، عبادت د سخي دی کله دا به راولګېږي، هغه کسان چې عبادت د سخي کله د هغه به قتل کړي. نو تاسو دا کار وکړو نو الله رب العالمین ستاسو توبه قبول کړله، اساني در باندې راوستله. لږ کسان پکې مړه شو، د ټولو توبه الله قبول کړله. په دې آیت کې اوس الله رب العالمین تمهید ذکر کوي او په دې دویم آیت کې ورسره بیا هغه نعمت ذکر کوي چې دا یو لوی نعمت دی په تاسو باندې. ستاسو مشرانو باندې دا نعمت و، نو دا په کشرانو باندې هم دی. هغه دا دی چې ستاسو مشرانو یو غلطه مطالبه کړې وه، الله رب العالمین په هغو باندې مرګ راوستو. د مرګ نه وروسته الله رب العالمین بېرته راژوندي کړه په دعا د موسی علیه السلام باندې. نو دا څومره لوی نعمت دی، د دې نعمت شکریه وکئ. شکر د نعمت هغه دا دی چې په دې آخري نبي باندې اوس ایمان راوړئ، د قرآن باندې ایمان راوړئ، دا ومنئ او د الله توحید ومنئ. په دې کې ستاسو کامیابي ده او دا د الله شکر دی چې تاسو د الله عبادت یوازې وکئ او ایمان صحیح راوړئ په آخري نبي او قرآن باندې. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کله چې وویل تاسو ای موسی علیه السلام هېڅ چېرې موږ ایمان نه راوړو په تا باندې تر دې پورې چې موږ وینو الله لره ښکاره. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. پس وینو تاسو لره تندر او تاسو کتل هغه تندر ته. وإذ قلتم کله چې تاسو ویل یا موسی ای موسی علیه السلام لن نؤمن لك چیرې موږ ایمان نه راوړو په تا باندې
واقع کې دا دي دوه قوله دي د مفسرینو. یو قول دا دی چې کله دیو ته وویلی شو چې تاسو به توبه وباسئ، شرک هم کړی دی، سخی هم د الله سره شریک جوړ کړی دی، د هغې عبادت هم کړی دی او د سامري په مشوره باندې هم دا کار کړی دی او د هغه د ملګرو منافقانو په مشوره باندې. اوس به تاسو الله ته توبه وباسئ که نه الله به له سخته سزا درکړي. نو دې خپیمانو په دې کار باندې چې دا شرک ولې موږ وکړه، د الله سره برخدار جوړ کړو، ګوره ښه بندګي م وکړله او د دین هم طوافونه وکړو او دا هم د الله سره شریک جوړو. نو خپیمانو موسی علیه السلام ته وویله چې موږ توبه وباسو، خو دا توبه په کومه طریقه باندې موږ وباسو؟ موږ که خپیمانې بد کار هم کړی دی خو د توبې هغه طریقه به څه وي؟ نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وویل چې د طریقې د توبه تاسې طریقه ده چې تاسو به 80 کسان، دا به د بني اسرائیلو نه مشران هغه به ترې راواخلي، 80 کسان دا به تور ته ځان سره راولي او هلته به زه تاسو ته د توبې هغه طریقه در وښیم. دا وحی الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وکړه. نو موسی علیه السلام دیو کې 80 کسان منتخب کړو، مشران مخورز خلک، او د ځان سره روان کړه، تور ته بوتلو. تور کې الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره خبرې وکړلې، براہ راست خبرې وی وحی ورته وکړله، عامه وحی م ورته وکړه او خاص په باره د توبه کې م ته وحی وکړه چې توبې طریقه دا ده چې دا مخکې آیت کې پرون ذکر شوه چې تاسو چې کومو کسانو عبادت د سخي کړی دی نو دا به ځان قتل ته پیش کړي او دا نور به راولګي، دا به مړه کړي او په زړه کې به الله ته توبه وباسي، په خولې به استغفار ووایي او قتل د ځانونو چې د هغه به م وکړي. دا طریقه چې ورته وروښودله نو په دې کې د 80 کسان راپاڅېدل او دوی وویله چې موږ خو ستا خبره نه منو، الله دې موږ ته ځان راښکاره کړي او موږ ته دې دا خبره وکړي چې تاسو به په دې طریقه باندې توبه به وباسئ، استغفار به ووایئ او ځانونه به قتل کوئ، چې الله موږ ښکاره وینو او الله راز موږ سره خبرې وکړي لکه تا سره چې وکړلې، نو موږ به بیا دا خبره منو او ستا خبره باندې به اعتماد کوو، که نه چې الله موږ نه لیدلی نو ستا په خبره موږ اعتماد نه کوو. نو دا خبره چې کله وکړه نو الله رب العالمین په دیو باندې مرګ راوستلو. صاعقه کې یو قول دا دی چې الله پې مرګ راوستلو، دویم صاعقه تندر ته وي د بره نه الله پې اور راښکته که ویسېزله، او بعض وی صاعقه چې دی نو دا چغه وه، چغه پې الله رب العالمین چې هغه راوستله صیحه وه، او بعض وی صاعقه چې دی نو دا وی ملائکه الله رب العالمین ډېر راولېږل او د هغې د دې خپو کشارې چې و په هغې کې ډېر رعب او هیبت و، دیو چې دغه د خپو کشارې واورېده نو په دیو باندې مرګ راغی، مرګ زړونه یې وچ او د مړه شو په دې باندې. نو دا صاعقه پې الله رب العالمین راولېږله. صورت اعراف کې دې ته رشفه ویلی شوې ده، نو دواړه یو شی دی خو کله تعبیر صاعقه سره کېږي او یوه چغه وه چې الله رب العالمین په دیو باندې راوستله، نو د هغې د وجې نه د دیو زړونو باندې زلزله راغله، بدنونه یې ورپېدل، رشفې نه مراد رشفة القلوب دی. نو الله پې صیحه راوستله یا بره نه پې تندر را پرېوتو، نو د هغې سره د دوی په زړونو زلزله راغله نو مړه شو. او یا دا دی چې الله پې زلزله راوستې وه او په دې زلزله کې یو چغه وه، اواز و، نو صاعقه م ورته وي او دارنګې رشفه م ورته وي. او یا دا دی چې دا دواړه قسمونه عذابونه پې الله راوستې دی، صاعقه پې بېله راغلې ده او رشفه پې بېله راغلې ده، ځکه د الله پې ډېره بېادبي کړې ده او د موسی علیه السلام بېادبي چې د هغې هم کړله چې هغه ته وایي چې موږ په تا باندې ایمان نه راوړو. بعض مفسرین وایي لن نؤمن لک نه مراد دا چې موږ ایمان په تا نه راوړو، نو دا مرتد شوي دي، پیغمبر ته وایي موږ تا نه منو، دا په دې باندې مرتد شولو او د الله بېادبي م وکړله او د موسی علیه السلام بېادبي م وکړله، نو په دې باندې مرتد دي. وروسته الله رب العالمین بیا توبه قبوله کړې ده. دویم قول دا دی چې لن نؤمن لک نه
د دې ارتداد نه باندې مرتد شوي نه دي، لیکن ډېره بې ادبي کړي ده او کفر ته نږدې شوي دي، خو کافر نه دي. وجه دا د قمقل دي، سادهګان دي، شړ خلک دي که نه شړ. ځکه چې کله د بانډو والا خلک یې د کلو خلک هغې ته شړ خلک وایي. نو دا شړ چې نو هغې داسې چې بعضې خبره ډېره بې ادبه د خولې نه راوباسي، ډېره بې ادبه خبره هغه د خولې نه راوباسي، نو په هغې باندې هغه کافر نه دی، ځکه جاهل دی اگر که خبره غلطه ده. لنو مې هېڅ چېرې موږ ایمان نه راوړو لکه په تا باندې، او یا لکه که د لام اجلې د هېڅ چېرې موږ ایمان نه راوړو لکه ستا د وجې ده. دویمه معنی بعض علما کوي چې ایمان نه مراد ایمان شرعي دی بلکې ایمان لغوي دی، په معنی د اعتماد او په معنی د خبرې منلو سره راځي. وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې ویل تاسو اے موسی علیه السلام لم نؤمن لک هېڅ چېرې موږ خبره نه منو ستا حتی ترې پورې نر الله جهرتن چې موږ وینو الله رب العالمین لره ښکاره. فاخذتکم الصاعقة پس ونیو تاسو لره تندر وانتم تنظرون او تاسو کتل یو بل ته. غور راښکته شو او دارنګې چغه وه نو چې دا یو به مړ کېده دی بل به ورته کتل، بل به هلته راپرېوته نور به ورته کتل، بل به راپرېوته نور به ورته کتل. یا دا دی چې تاسو کتل دی صاعقې ته چې دا بره نه دا اور را روان دی، دغه اور هم لیده او راښکته کېده نو تاسو هغې ته کتله. نو دا عذاب شو په دې باندې، نو نعمت اوس په دې دا تمهید دی او نعمت په دې دویم آیت کې اوس دی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. بیا ما راژوندي کړی تاسو پس د مرګ ستاسو نه دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ د الله، د الله د نعمتونو شکر وکړئ ځکه پس د مرګ نه الله بیا راژوندي کړی. هغه هم سورت اعراف کې انشاءالله تفصیل راځي چې کله د اویا کسانو باندې الله تندر راوسته او صاعقه پرې راوسته او زلزله دې مړه شو. موسی علیه السلام حیران شو چې یا الله دا خو چې زه قوم ته لاړ شمه قوم به ما ته وی بني اسرائیل ډېر کسان دي چې زموږ مشران دې بوتلو څه دې کړه. الله دا خو کمقل خلک دي، دیو دا مطالبه غلطه وکړه او بې ادبي وکړه چې الله ته موږ ته ځان ښکاره راوښیه او موږ به ستا خبره ومنو. الله دا جاهلان دي، د دوی په خبر باندې ته موږ مه هلاکوه، ای الله دا بېرته راژوندي که، ځکه چې زه قوم ته ځم نو زه به څه جواب هغوله ورکوم چې کسان څه شو، دا خو ما سره روغ جوړ ژوندي راغله. د موسی علیه السلام دعا الله قبوله کړله نو دی بېرته راژوندي کړله، لیکن د دغه اثار پکې ښکاره کېدل، د دغه صاعقې او د دغه عذاب نښې به دیو کې ښکار کې زیړ زیړ مخونه او کمزوري بدنونو والا اثار د عذاب پکې ښکاره کېدل. ژوندي شو او بېرته قوم ته چې هغه راغله. په دې باندې دا سوال او اشکال دی چې کله انسان مړ شي د قرآن د آیاتونو معلومیږي چې دا انسان الله بېرته نه راژوندی کوي. تر قیامت د ورځې پورې دا کوم انسانان چې په دې قبرونو کې پراته دي نو دا بېرته الله نه راژوندي کوي د ورځ د قیامت نه مخکې، او نه الله دنیا ته بېرته واپس راولي. د قبر ژوند به وي که هغه ژوند حکمي دی، حیات حکمي دی، په هغې باندې الله پوهېږي، لیکن داسې نه راژوندي کوي چې بېرته دنیا ته واپس راشي او د دنیا مزې اخلي. دا ژوند خو نشته دی. څونه انبیا وفات شوي دي، څوک نه دي راغلي واپس. دلته څنګه الله رب العالمین دی واپس راژوندي کړه راوست؟ نو جواب دا دی چې مرګ دوه قسمه باندې، یو ته مرګ موت دغه وی معجل، او بل ته موت عقوبتي وي او موت عقابي ورته وي. د سزا مرګ دی یو، او یو په نیټه باندې مرګ دی. په خپله نیټه باندې چې کوم انسان مړ شي نو هغه الله رب العالمین نه راژوندی کوي د قیامت د ورځې نه مخکې. په خپله نیټه باندې چې ته کله مړ شي چې ستا نیټه الله مقرر کړې ده د مرګ، هغه نیټې ته ورسېدې او الله در باندې مرګ راوسته، بیا انسان دوباره نه راژوندی کېږي چې دنیا ته راشي.
او یو مرګ عقابي دی او دارنګې موت عقوبتي ورته وایي چې د سزا په طور باندې الله رب العالمین انسان مړ کي مخکې د نیټې خپلې نه، نو هغه بیرته الله رب العالمین را ژوندی کوي او دنیا ته واپس رالیږي چې هغه نیټې پوره شي نو بیا وفات کوي. نو دې سره اشکال ختم شو چې دا مرګ معجل په هغه نیټه باندې مرګ نه دی بلکې دا د سزا په طور باندې مرګ دی. او دې ته وی ژوند ورکول دیو ته دا د موسی علیه السلام معجزه ده او د الله رب العالمین د قدرت نښه ده چې د موسی علیه السلام په دعا باندې دی را ژوندي شو، نو دا د موسی علیه السلام غټه معجزه او د الله د قدرت د علم د حکمت غټ دلیل دی چې الله په دې کولی شي چې مړه انسانان په دنیا کې ژوندي کړي. ساه دې وتلې وه، روح دې وتلی و، سوځېدلي و یا او ژوند یې ختم شو، خو الله رب العالمین بېرته پکې روح واچوه او را ژوندي کړو. دا د الله د قدرت څومره لویه نښه ده. او داسې واقعات دې ته وایي امور خارقه للعادت، د عادت خلاف کارونه هم الله کله کوي، خپل قدرت موږ ته ښایي. وروسته دا واقعه نور هم راځي، عزیر علیه السلام هم الله وجلی و پس د مرګ نه را ژوندی کړی دی. ابراهیم علیه السلام څه مرغان نیولي وو، هغه یې قیمه کړي وو او هغې ته به اواز کړی و د الله په حکم، نو هغه الله ته را ژوندی کړي وو. دې کې اشاره دې ته ده چې انسانه قیامت په ورځ باندې به ته خامخا را ژوندی کېږې، دې نه انکار مه کوه. دنیا کې الله رب العالمین داسې واقعیت پیدا کړي دي، تا لیدلي دي او تا اورېدلي دي چې الله رب العالمین پس د مرګ د انسانان را ژوندي کړي دي. دلته وګوره دا بن اسرائیل 80 کسان دا الله رب العالمین را ژوندي کړه. او هغه دویم قول هغه دی خو هغه مفسرین ویل کمزوری دی. هغه دویم قول د مفسرینو دا و چې کله موسی علیه السلام له الله تورات ورکړو نو هغه یې راوړو ټولو بن اسرائیلو ته یې دا پیش کړ چې په دې کې دا اوامر به او دا نواهي دي او دا احکام پکې دي. نو دا ظالمان راولګېد او د هغې انکار یې شروع چې موږ خو دې ته تیار نه یو، موږ دې ته نه تیارېږو، دا خو ګران احکام دي، په دې باندې به څوک عمل شي هغه وکړي. دا به هله موږ منو چې الله موږ ته ښکاره ووایي، ښکاره موږ الله وینو، هغه راته ووایي چې دا زما کتاب دی او دا زما احکام دی، وایي منئ چې الله موږ ته ځان را ښکاره کړي او موږ یې ووینو، نو بیا به موږ په دې احکام باندې عمل کوو په تورات باندې. نو الله پې چغه راوستله او الله په دغه طریقه باندې دی مړه کړه او بېرته الله را ژوندي کړه. لیکن راجح اول قول دی ځکه د صورت اعراف نه دغه معلومیږي. من بعد موتکم، نو دې کې فایده دا شوه چې قیامت په ورځ باندې دوباره ژوند دا حق دی. اگر که قبر ته کلاو کې په دې قبر کې به ته خاورې او ډوکي غوښه دا به خاورې شوي او دقې خاورونه به د رب العالمین بیا را ژوندی کوي او را پاسوي به دي او روح به در پکې اچوي. لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ د الله چې پس د مرګ نه تاسو دوباره ژوند درکړو، نو د الله شکر وکړئ. د الله شکر دا دی چې دا د موسی علیه السلام خبره ومنئ او دارنګې تورات باندې عمل چې هغه کوئ، بې ادبه سوالونه چې هغه مه کوئ، او کوم نعمتونه چې الله درکړي دي د دې نسبت الله ته کوئ، د هغې اثر په ځان باندې ښکاره کوئ او په هر نعمت باندې الحمدلله ووایئ، د الله صفتونه پې کوئ او دا نعمتونه د الله په رضا کې استعمال کوئ، د الله په خلاف کې مه استعمالوئ، کینه الله به بیا د نعمتونو تپوس نه قیامت کې کوي، بیا به څه جواب ورکوي. دا شکر دی. لعلکم تشکرون. وظللنا علیکم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دا ذکر کوي اوم نعمت په دیو باندې بني اسرائیل الله ډېر نعمتونه ورکړي، نو دا اوم نعمت دی چې دیو باندې الله کړی. نو تاسو ولې زما خبر او زما د نبی خبر اوس نه منئ؟ ستاسو په مشرانو باندې خو ما ډېر انعامات چې هغه کړي وو. مفسرین وایي چې کله دوی په دریاب کې الله ته وچې لارې جوړې کړې، دی پورې وتل هغه اړه، نو هغه اړه چې پورې وتل د دریاب نه بحر قلزم چې اوس مشهور دی په بحر احمر باندې د هغې نه واوړېدل. فرعون دشمن هغه خو الله تباه کړ، فوج هم تباه شي. د دې واوړېدل هجرت، دا مهاجرین دي که نه، د الله د دین دپاره هجرت یې وکړ.
د موسی علیه السلام په تابعدارۍ کې هجرت یې وکړ. نو هغه چې لاړ نو هغې ته میدان تیه وي، په هغې کې دی پړاو واچوو. ډېر شي خلک د بني اسرائیل مهاجرین دي، د موسی علیه السلام په تابعدارۍ کې او د الله په امر سره هجرت یې کړی دی، د دشمن نه او د کافر نه او د کافر د ملک نه هجرت کړی دی. میدان تیه کې دی پړاو واچوو چې هغې ته صحرای سینا هم وایي، صحرای سینا، هلته دی پرېوت. اوس چې کله دی مهاجرین دي دلته خو د دوی یو میدان دی، نو نور دی تیز، نو دوی د ګرمۍ نه تنګ شو، ځکه چې خیمې نشته دی، دارنګې آبادۍ نه نشته دی چې په هغې کې دی دننه پړاو واچي او دننه پکې اوسېږي، آبادو کې دننه خیمې وغیره ته نشته دی او نور تیز دی، نو دوی ته تکلیف دی. دویم دا دی چې د خوراک څه نه میلاویږي، خوراک ته ضرورت دی، اوبو ته ضرورت دی، خوراک ته ضرورت دی. د الله رب العالمین دومره لوی ذات دی او دومره نعمتونو والا دی چې موږ او تاسو له ډېر نعمتونه الله راکړي دي او راکوي. مخکنو امتونو نه هم ورکړي دي او زموږ د امت نه هم راکړي دي او موږ له راکوي، چې الله رب العالمین په دیو باندې سپینه ورځ نری ورځ هغه پرې راوست، هغه پې بره سوری کړه. غمام سپینې ورځ ته وي چې نری ورځ وي، دا پې الله سوری کړه دې لپاره چې د نور دا ګرمایش هغه د دیو نه ختم شي، ځکه چې نور تیز یو سړي ته مخامخ وي د سهار نه ماښامه پورې، د انسان ژوند به نه تېرېږي، ژوند یې ګران وي، په تکلیف کې مشقت کې. او سپینه ورځ کې فایده دا ده که چېرته توره ورځ پې الله راولي، توره ورځ او ګڼه ورځ وي، نو بیا په دیو باندې به تېره شي، نو بیا په داسې وخت کې د سړي زړه راتنګېږي. او دویم دا دی چې په هغې کې نور هم خوفه سازېږي، توره ورځ راشي ګڼه ورځ وي، نو په هغې کې بیا خوفه شي هغه سازېږي، نو دې له وجې نه ګرمي پکې نور هم زیاتېږي ګرمي. نو دې له وجې نه الله رب العالمین په دغسې ورځ رانه وستله، بلکې نری ورځ سپینه ورځ مزیده هغه پرې راوستله، دې لپاره چې تیاره پکې نه وي او خوبه پکې نه سازېږي او صرف د نور هغه ګرمایش چې دی هغه پکې ختم شي. نو دارنګې د خوراک او د انتظام او الله وکړو، ترنجبین او مړزانو ته الله راولېږله. انزلنا دا کله وي په معنا د نزول سره راځي او کله انزلنا په معنا د پیدا کولو سره هم راځي، خو انزلنا په هغه ځای کې استعمالیږي چې هغه د اسمان په تدابیرو باندې الله رب العالمین یو شی پیدا کړي، د ځمکې دپاره څه دخل په هغې کې نه وي، د ځمکې څه دخل په هغې کې نه وي، الله قدرتي طور سره یو شی پیدا کړي چې د ځمکې دخل پکې نه وي، نو دې کې انزلنا په عربي کې استعمالیږي. نو ترنجبین و مړزان دا ته الله نازل کړه په خپل قدرت او په خپل حکمت سره او علم سره، الله رب العالمین دا ورته راولېږل. دا مړزان به یې خوړل او ترنجبین به یې خوړل او د هغې نه به یې شربت سازه و، هغه به یې څکه، او دارنګې جوله به یې ترې جویلې، هغې فایده به یې ترې اخیستله. خو الله رب العالمین ورته دا ویلي چې دا پاک خوراکونه چې زه در کومه دا تاسو خورئ، خو لیکن قانون به دا وي، قانون چې دا به تاسو ذخیره کوئ نه او دا به د ځان سره جمع کوئ نه. دا خبره چې هغې ورته وکړه، ذخیره کول به نه کوئ او دویم د نعمت ناشکري به نه کوئ. لیکن دا بېادبه قوم دی او په دې کې ورانکاري شته، ښه خلک هم پکې شته دی، خو ورانکاري او دارنګې بېادبي دا پکې ډېره ده. د دې د وجې نه دی راولګېدل او د الله حکم هغې خلاف یې وکړ، نو دی راولګېد. دا ترنجبین مړزان به د سبا د ورځې لپاره به دې ذخیره کول، او دویم د الله د نعمت ناشکري هغه وروسته راځي، هغې هم شروع کړله. چې شروع کړو نو الله رب العالمین ترې هغه نعمت بیا کم کو، بیا به کم راتله. او دویم دا دی چې کله چې به یې غوښه وساتله، د مړز غوښه به یې وساتله، سهار چې به راواخیستله هغه به څښا شوې وه. دې له وجې نبي صلی فرمایي که بني اسرائیلو دا غوښه نه ذخیره کولې او د هغې دا غوښې نه وې څښا شوې، نو نن به زموږ په امت کې دا غوښې نه څښا کېدلې. لیکن په هغو باندې خو عذاب و، زموږ لپاره یو عبرت دی چې غوښه ته کله کېږدې په غیر د فرش نه، نو هغه خرابه شي، چنجیب کې وشي، بدبویه شي. دا د عبرت دپاره کېږي چې تاسو عبرت د دې نه وخت. دا بني اسرائیلو دغه کار کړی و چې د الله حکم یې مات کړی و. دویم د الله د نعمت ناشکري شروع کړله، نو الله هغه نعمت ته نه څه کم یې کړ او بیا د ناشکرۍ د وجې نه الله ته نعمت وامخسته او ذلیله شو.
دې کې اشاره دې ته ده چې بندګانو تاسو له چې الله کوم نعمت درکوي نو په دې شکر ادا کوئ، د الله د نعمت شکر ادا کوه، الحمدلله پې ویوه. او مخکې بار بار تیر شو د نعمت نسبت الله ته کوه چې دا نعمت مال الله را کړی دی، او دارنګې په دې نعمت باندې د الله حمدونه ووایه، او دا نعمت د الله په رضا کې استعمال کا، د الله په راضي کولو کې، د الله په نافرمانۍ کې مه استعمالوه، کنې الله به نوالي به. ډېر خلکو له الله مالونه ورکړي، صحت له ورکړي، خو د الله په خلاف کې به استعمالوي. صحت له الله ورکړی نو په دې ګناهونه کوي، نافرمانۍ نه کوي، مونځ نه کوي، او دارنګې ګیره چې هغه خري، او دارنګې نور ګناهونه په هغې کې ولګي. مال له الله ورکړی نو په دې باندې ځان کور ته کیبل ولګوي، او دارنګې ډیش ولګوي، او دارنګې چې دی نور قسمه قسم ګناهونه په دې مالونو باندې شروع کړي. لږ وخت بس الله ته مال به والي، کاروبار کې تاوان کې پریوزي، او ډېر پریشانه یې وي چې الله دا څه شل په ما باندې چې هغه وشو، بې صبره شي او جزې پزې چې هغه به کوي. دا وجه دا وه چې د نعمت ناشکري کوله. نعمت شکر کوئ، الله به نعمت زیاتوي الله، او الله به ناراضي کېږي، نعمت به الله نه اخلي. او دویم د الله رب العالمین حکم چې هغه منئ د هغې خلاف مه کوئ. څوک چې ګناهونه کوي، ګناهونه پرون موږ دا خبره کړې وه، او د نعمت ناشکري کوي، نو الله رب العالمین هغه نعمت ته نه اخلي به. نعمت په دقې معنی اخیستلی کېږي. سوچ کوه خبره باندې ناشنا عبرت دی زموږ او ستاسو لپاره په دې واقعه کې. وظللنا علیکم الغمام، سورې کړه موږ ستاسو د پاسه نری وریځ، وانزلنا علیکم المن والسلوى، او نازل کړه او راولېږل موږ په تاسو باندې ترنجبین او مړزان. قلنا دلته مقدر دی او دا ویلو موږ تاسو ته کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم، د پاکو هغه شیانو نه چې ما درکړي تاسو ته. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون، دیو هیڅ نقصان ونه کړو زموږ، لیکن دیو د خپلو ځانونو نقصان کوونکي، لیکن دیو چې د خپلو ځانونو نقصان چې دی هغه یې وکړو. نعمت یې په ځان باندې کم کو به یې بند کړو سلو. وظللنا علیکم الغمام، سورې کړه موږ په تاسو باندې ستاسو د پاسه غمام، سپینه نری وریځ. د دې فایده موږ وویله چې خوب به پکې نه سازېږي او لب کې نه راتنګېږي. توره ورځ کې د انسان زړه کله راتنګ شي، داسې نه وه. وانزلنا او راولېږل موږ په تاسو باندې المن، من ترنجبینو ته وایي. دا یو قسم دا سیده لکه واورې په شکل باندې ده، واورې یا ملایي یا واورې په شکل ده، چې دا په هغه علاقو کې کېږي چې کوم علاقې یخې او خونان پکې وي. دا د زیتون ونې چې کوم دي، دا چې کوم علاقو کې ډېرې وي که نه، نو د شپې چې سړی راپاڅېږي د غرونو علاقو کې دا چې خونان ډېري او یخ علاقې، نو سهار چې راپاڅېږي په دې خونانو باندې په دې ونو باندې داسې شیونه پراته وي لکه ته به وایې چې دا واوره ده، او دارنګې داسې ملۍ غوندې ده. نو دا به ډېره الله د شپې نازله کړې وه او د ورځې به هم نازلېدله، او دوی به بیا هغه راخیستل او د هغې نه به کله شربت سازوه او کله به یې جاولې جویلې، او دارنګې نور شیونه خوراکونو کې به هم هغه استعمالول. د الله نعمت و او ډېر فایدهمند و. دې ته وایي من ترنجبین. بعض وایي من چې دی دا شاتو ته وایي، بعض وایي دا خوږه جاوله وه، بعض وایي دا خوږ شربت و. خو لیکن ابن کثیر رحمه الله ویلي چې د دې په منځ کې منافات نشته، د اقوالو په منځ کې. دغه ترنجبین دي نو دا د شاتو په شانتو خواږو د هغې په ځای به هم استعمالول، جاوله به هم ترې جوړوله، په اوبو کې واچول، نو شربت به هم ترې جوړول. نو دا د یو بل سره منافات نه لري، په دې یو شي کې ډېرې فایدې الله ایښې وي. سلوا چې دی نو دا مړزانو ته وایي، مړز غوښه دا ډېره فایدهمنه غوښه ده، صحت دپاره هم ډېره فایدهمنه ده. او دا په هغه علاقو کې د مړزان چې کوم علاقو کې د فصلونه جوار غنم وربشې شیره کېږي، فصلونه کېږي که نه، وربشې ډېرې وي، غنم ډېر وي، کوم علاقو باندې کېږي. دغسې علاقو کې په دې غنمو او په دې فصلونو کې دا مړزان ډېر وي. نو دې کې یو قول دا دی چې دا به له تیار راتله پاخه، ترنجبین به هم له راتله او دا سلوا دا به هم له راتله، تیار به له راتله پاخه. دویم قول دا دی چې نه، پاخه له نه دي راغلی تیار، بلکې ترنجبین به نازلېدل
او دوی به هغه اسانه طریقه باندې راخیستل او سبا مړزان به راتله ډلې ډلې او د دې خواته به کېناستل د دیونه به منډه نه واله چې یو مرغه پسې منډه ووي یو ستړی چې یو بل مرغه پسې یو رانیسي داسې نه وه ډېر شی ډلې به الله راولېږلې دې خواته به کېنه دوی به راونیول هغه به یې ذبحه کړه او بیا د هغې غوښه به یې پخه کړه او خوړل به یې دا د الله څونه لوی احسان دی چې ستاسو په مشرانو باندې کړی دی دا احسان ومنئ تاسو د الله شکر ادا کوئ والسلوه حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الکمأة من المن دا خریړي چې کوم دي خریړي نو دام د من نه دي د دې یو مطلب دا دی چې بني اسرائیل الله خریړي ورکړي وو خریړي نو دام د من یو قسم دی چې بني اسرائیل الله ورکړو ځکه چې دا خریړي په دې غرونو علاقو کې کیږي او په د یخ علاقو کې کیږي اکثر او دغه پکې په غیر د تخم نه الله په دې ځمکه باندې روباسي یو چې هغه راواخلي صفا کړي نو خوږه ترکاري د هغې نه سازېږي او دویم مطلب چې هغه دا دی چې دا د من یو قسم دی بني اسرائیل الله من ورکړی و خو د دې من چې په غیر د تکلیف نه و په غیر د تخم او په غیر د کرل نه و په غیر د مشقت نه نو زموږ په دې امت کې د هغې یو قسم چې دی الکمأة خریړي دي چې دا هم د دې من یو قسم دی من الله بني اسرائیل له ورکړی زموږ امت له الله کمأه ورکړې ده چې په غیر د تخم نه هغه په ځمکه کې راټوکېږي او اسانه طریقه باندې هغه راخیستلی کېږي نو زموږ امت سره م الله دا احسان کړی دی من یې له ورکړی دی سلوه مړزان دلته تقدیر دی قلنا موږ ورته داسې ویلو چې کلو تاسو خورئ کلو خوراک نه مراد دا ده چې تاسو د دې نه خوراک کوئ چې ستاسو ضرورت یې خوراک ته کوئ دویم دا ده چې دا مباح ګڼئ او بل دا دی چې دا په ځان باندې حراموئ مو په ځان باندې حراموئ مو او دویم دا دی چې کلو تاسو خورئ او د بلې ورځ دپاره ذخیره کوئ مو کلو کې امر لپاره د اباحت دی معنی ستاسو له مباح دی چې د دې من او د سلوانه خوراکونه وکئ دا پاکه حلال رزق دی خو مسله به دای چې تاسو به دا ذخیره کوئ نه لکه دلیل په دې باندې سورت طه دی چې هلته ویلي چې ولا تطغوا فیه په دې کې به تاسو طغیان نه کوئ طغیان سرکشي به نه کوئ او د بلې ورځ دپاره به ذخیره کوئ نه قلنا موږ ویلو کلو خوراک کوئ تاسو من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه شیانو نه چې ما درکړي دي تاسو ته طیب هغه ته وایي چې پاک هم دي حلال هم دي مزیدار دي بدل نه فایده ورکوي دا خورئ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظلم دو معناګانې یو ظلم کله په معنا د زیاتي سره راځي ظلم او دویم ظلم کله کله قرآن کې په معنا د نقصان سره هم راځي ولم تظلم منه شیئا قرآن کې الله ذکر ولم تظلم علی نه به کمو د هغې نه هیڅ شی نو ظلم کله په معنا نه دلته مفسرین وایي چې ظلم په معنا د نقصان سره دی اصل کې هغه دا دی چې دیو الله ته ویلي شکر کوئ او ذخیره کوئ مو د دې کارونو خلاف دیو شروع کړو ظالمانو بې ادبه خلک دي که نه او ناشکره قوم دی د دې نعمتونو ناشکري شروع کړله شکر یې نه کوو او دویم دا دی چې د سبا د ورځې لپاره به دیو ذخیره کوله چې هلکه سبا د ورځې پته به یې نه لګېږي که اوس موږ وخورو ټیک ده اوس کو ماړه شو ډېر نعمت وکړو کېدای شي سبا یې الله رانه کړي په الله بدګمانه به وو الله ته ویلو زه یې در کومه خو دوی یقین نه و نو سبا د ورځې غم چې به کوي سبا غوښه به وساتله سهار چې راغ چینجي به پکې شي اوس ښه شوې به وه دا به الله سزا ورکوله چې ګوره تاسو ته خو ما ویل دي چې غم مه کوه د سبا د ورځې زه به سبا نور ترنجبین او مړزان نازلومه او تاسو ګوره زما خبره ونه منله نو هغه نعمتونه پې الله راکم کړه او بیا د ناشکرۍ د وجې نه الله پې مکمل بند کړه که هغه وروسته ایتونو کې بیا راځي نو دلته معنا د ظلم نقصان دی وما ظلمون او د هیڅ نقصان ونه کړو زمونږ موږ ته هیڅ نقصان راونه رسو په دغه طغیان باندې چې دا یې ذخیره کول ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې د خپلو ځانونو نقصان کوونکي د خپلو ځانونو نقصان چې هغه وکړو د ځان نقصان چې هغه دا دی چې نعمت یې په ځان باندې کم کړو
الله خبره چې نه منې که نه نو الله بنده نعمت کموي او بیا بنده نعمت اخلي. په خپل ځانونو باندې ظلم کوو، ظلم نه مراد خو نقصان شي، خو هر ګناهګار چې دی نو دا په خپل ځان باندې ظلم کوي. قرآن کې داسې نور آیتونو کې هم شته چې دا خلک ګناهګارو په باره کې راځي چې دی په ځان باندې ظلم کوي. هر ګناهګار چې ګناه کوي که نه نو دا په ځان ظلم کوي. ولې؟ یو کو ځان مستحق د عذاب جوړوي. ګناه چې کې نو ته مستحق د عذاب جوړېږي، نو دا په ځان ظلم دی. دویم چې کوم کس ګناه کوي نو دا ثواب نه ځان محروموي، د الله چې کومې بدلې او ثوابونه د هغې نه ځان محروموي، او ځان محرومول د ثواب نه دا په ځان باندې ظلم دی. دا ناشنا خبره ده. هر سړی هره زنانه چې ګناهونه کوي نو دا د ځان سره ظلم کوي. ولې ځان ورته غورځوي؟ لکه ته دا ګناه کوې، مونځ نه کوي مثال، او دارنګې چې نور ګناهونه چې هغه کوي، نور ګناهونه فسق و فجور، بې حیایي، غلا، دروغ ویل، نو ته ځان مستحق د عذاب جوړوي، طالب الله عذاب درکوي. نو دا په ځان سره ظلم کوي. هر ګناهګار د ځان سره ظلم کوي او بل ثوابونه د ځان چې هغه محروموي. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. دیکھ مصلی رب العالمین ذکر د دویم عذاب چې هغه کوي په دیو باندې، بنی اسرائیل باندې بل عذاب چې هغه ذکر کوي، او بیا وروسته بیا نعمت چې هغه راوړي. مفسرین فرمایي چې کله دی په میدان تیح کې اوسېدل، الله نعمتونه ول ورکول، او د موسی علیه السلام په خولې باندې د بنی اسرائیل ته ویلی شو چې د بیت المقدس کلی دی، تاسو لاړ شئ او دلته جهاد وکړئ او دغه کلی فتح کوي، الله به فتح درکوي او تاسو ورشئ. دیو انکار د هغې نه شروع کړو، وویل خپل منځ کې مشوره وکړله چې څه کسان به ولیږو او دغه بیت المقدس کلی دی یا اریحا په نوم باندې کلی دی. بعضې نور وی دغه کلي ته ورولېږل چې دلته څوک دي چې موږ ورشو بیا د هغو سره جنګ کوو چې د هغو طاقت زیات دی او که کم دی. نو 12 مشران چې دی هغه مقرر کړه، سورت مائده کې راځي، ورویلېږله چې ویلېږل نو هلته جبابره قوم په دغه بیت المقدس دغه خواوشا علاقو کې آباد وو، او د بدنونو نه ډېر غټ وو، غټ غټ بدنونو والا وو. دی چې ورغله هغه چې وکتل نو دی باندې رعب راغی، ویرېدل او راغی، وفرمایل چې په دې کلي کې خو ډېر جبارین قوم اوسېږي، ډېر غټ غټ بدنونو والا دي، غټو جوسو والا دي، زموږ طاقت نشته چې د هغو سره موږ جنګ وو، موږ جهاد نشو کولی. موسی علیه السلام ته وویل چې بس ته لاړ شې او تا سره د رب لاړ شي او جنګ وکړې، موږ د دې خلکو د جنګ نه یو، دا زورور قوم دی. موسی علیه السلام ورته ډېره زاري وکړه چې وګوره تاسو باندې جهاد فرض شو، دا وکئ او تاسو به الله فتح درکوي. څنګه چې د کلي ته ورننوتې تاسو الله فتح درکوي، خو لږ همت وکئ. خو دوی هغه ونه منه، چې ویې نه منه، د موسی علیه السلام خبره ونه منه. میدان تیح کې بس دوی اوسېدل، الله پې دیو باندې دا عذاب راوستو چې میدان تیح نه به تاسو نه وځئ او 40 کاله به تاسو دلته ایسئ او حیران به ایسئ. پریشانه زندګي ول الله ورکړله. اشاره دې ده چې څوک جهاد پرېږدي، کوم قوم جهاد پرېږدي نو هغه به پریشانه وي او دارنګې سروالی بروالی به ګرځي او تنګه زندګي به د دغه مسلمانانو او د پریشانۍ زندګي به چې جهاد پرېږدي. دیو جهاد پرېښود، 40 کاله دی حیران و په میدان تیح کې او د هغې نه وتلی هم نشي. موسی علیه السلام هغه هم د الله نه دعا وکړه چې الله د دې قوم نه ما نور جدا کا، ځکه زما خبره نه مني او زه نور ډېر تنګ کلی یم. الله رب العالمین په ده باندې مرګ راوسته، دا هم مړ شو او څه وخت بعد او دارنګې هارون علیه السلام هغه هم مړه شو، دواړه مړه شو، دواړه وروڼه دي، پیغمبران دي، بس هغې وفات شو. لږه زمانه وروسته الله رب العالمین دیو ته یوشع علیه السلام راولېږه او بیا ورته دا حکمونه چې د هغه وشو چې تاسو بیت المقدس کلي له چې هغه ورشئ جهاد به وکئ، چې الله له فتح درکړله نو بیا په دې 2 خبرو باندې به عمل کوئ. یو دا امرونه ورته وشو چې یو چې دې کلي ته ورننوځئ تاسو نو په حالت د سجده کې، په حالت د سر ښکته کولو کې به ورننوځئ، ځکه چې بیت المقدس دا کلی چې دی نو د دې نه ګیر چاپېر داسې دغه لګېدو دیوالونه
او دا کلی په منځ کې و نو دغه ته چې به ورننوتلې نو دا دروازه داسې چیته ایښې وه لاندې چې ته به ورننوتلې نو تا به سر ښکته کوو ځکه چې اوچته دروازه نه وي ټیټه دروازې په هغې ته ورننوځې لکه امام حاکم په مستدرک کې ویلي دي چې دا دروازه چې ده دا داسې چیته وه او ټیټه وه نو په هغې چې به ورننوتلې نو خامخا به دې سر ښکته کوو نو په دغه حالت کې تاسو ورننوځئ او دویم دا دی چې کله ورننوځئ نو تاسو حتتن لفظ وی حتتن دا وی نو تاسو به دغه طریقه باندې ورننوځئ بس دلته به تاسو ژوند تېروئ او خوراکونه دي او څښاکونه دي او مزید دغه به کوئ لیکن الله فرمایي دا دونه بېادبه قوم دی چې د الله رب العالمین د خبرې لحاظ بالکل ونه کړه یو ته الله فعل وروښو د عمل چې په سر ښکته کولو حالت کې به تاسو ورداخلېږئ او دویمو ته الله ذکر وکړو چې حتتون لفظ به وایي دا راولګېدل دا ظالمان او دواړه طریقې بدل کړلې هم یې فعل بدل کړه هم یې قول حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی دی چې دیو کله کلي ته نوتل د عیسی علیه السلام په زمانه کې نو په کوناټو باندې تولیدله چې مړه اوس به سر ښکته کړي او په دې حالت به ورننوځي ایسته کېناستل لکه ماشوم چې څنګه تولیږي او داسې خلپوسې کوي په کوناټو باندې روان دی دغسې حالت کې ورداخل شو د هغې هغه فعل چې د هغې بدل کړي فعل عمل چې د هغې بدل کړي او دویم چې دی هغه قول هم بدل کړه قول هم بدل کړه قول دا دی چې د حتتون په ځای باندې یا کوی حنتتون وویل حنتتون نون یې پکې زیات کړو او یا د حتتون په ځای باندې هغې حبتون فی شعیره یا حبتون فی شعره دا الفاظ چې د هغې ویلو نو هم یې قول بدل کړو هم یې فعل بدل کړو نو الله رب العالمین په دې باندې عذاب راوسته برن الله رب العالمین عذاب پې نازل کړو چې هغه وروسته راځي طاعون بیماري پې الله راولېږله او دې سره الله رب العالمین هغې تباه کړه او هلاک یې کړه څوک چې یو عمل شرعي بدلوي او څوک چې قول د پیغمبر بدلوي قول د الله بدلوي نو هغه مستحق د عذاب دی الله داسې خلکو له عذاب ورکوي نو دغه واقع ته په دې کې اشاره ده وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کله چې وویل مونږه تاسو داخل شئ دې کلي ته فَكُلُوا مِنْهَا پس خوراک کوئ تاسو د دې کلي نه حیث شئتم کوم ځای چې ستاسو خوښه شي رغدا پریمانه وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل شي تاسو دروازې د دې کار ته سجدن سر ښکته کوونکي وقولوا وای حتتن کلمه د حتتن نغفر لكم خطاياكم وبخو منغا تاسو ته ګناهونه ستاسو وسنزيد المحسنين زردا چې زید وکومنګا ثواب د ښایسته عمل کوونکو وإذ قلنا کله چې موږ له ادخلوا داخل شي هذه القريه دې کلي ته مفسرین وایي د دې کلي نه مراد راجح دا دی چې مراد نه بیت المقدس کلی دی او دغه ځای کې دلته تاسو ور داخل شئ او بعض وایي چې د دې کلي نه مراد چې دی نو هغه اردن دی بعض وایي د قریې نه مراد چې دی نو هغه اریحا په نوم باندې یو کلی دی یو علاقه ده دغه کلی مراد دی وی راجح دا دی چې بیت المقدس دی دغه ته داخل شي نو تاسو صرف خوراکونه به کوئ ځکه دغه فتح به الله درکړي او بیا چې تاسو ور داخلېږئ هغې ته نو فکلو منها پس خوراک کوئ تاسو منها د دغه کلي نه حیث شئتم کوم ځای چې ستاسو خوښه شي پابندي به در باندې نه وي رغدن پریمان او بسیار دې ته وایي پریمانه خوراکونه کوو چې کوم ځای کې م خوښه شي هغه خورئ کوم ځای کې چې م خوښه شي بس هلته ځئ او خوراکونه کوئ خو دا دوه امرونه ورته وکړو چې ودخل الباب داخل شي دروازې ته بعض وایي چې دلته دروازه شته دی بابو حته ورته ویل کېږي باب حته چې دا د دې کلي نه غیر چاپیر به دیوالونه وو او په دې دیوالونو کې به وړې دروازې ایښې وي دا یي بعضې وختونو کې یوه وړوکې ښار یې د هغې نه غیر چاپېر دیوال ته وکړئ چې ښار ته راننوځئ نو هغې کې وړې دروازې نو په هغه دروازه به ورته را داخلېږي
نو دغه دروازه باب حته باندې چې تاسو داخليږئ نو سجده په دې کې یو قول دا دی چې دې نه مراد سجده د شکر ده چې کله تاسو دې کار ته راننوځئ او تاسو له الله فتح او غلبه درکړي او دې کار ته رانوځئ نو چې کله کار ته رادن نه شولئ نو سجده د شکر وکئ تاسو د الله شکر ادا کړئ چې الله دپاره شکر دی چې موږ له دا فتح راکړل او دا کلی په موږ باندې فتح کړه او دې ته اوس موږ په امن و امان سره را داخل شو سجده د شکر دا زموږ په امت کې مشته دی نبي صلی الله علیه وسلم ته چې به کله یو خبر راغی نوی خبر د خوشحالۍ خبر به و نوی خبر به نبي صلی الله علیه وسلم به په سجده باندې پرېوته نو دا سجده د شکر شی دا شته دی نبي صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې هغه ډېر وړوکی قد والا و ډېر وړوکی بدن یې و اندامونه یې داسې واړو واړو نبي صلی الله علیه وسلم په سجده باندې چې هغه پرېوته د الله شکر ادا کړه چې کله چې زه داسې نه یم الله رب العالمین کولی شي چې د انسان دا بدن داسې ورکوټی به علاقې غټ سړی به یې ورکوټې ماشوم په شان د بدن به یې ګرځي راګرځي به دارنګې ابی ابن کعب رضی الله عنه د هغه توبه چې کله الله قبوله کړه توبه چې هغه د غزوه تبوک نه پاتې شوی مشهوره واقعه ده سورت توبه کې به راشي انشاءالله نو هغه د جهاد نه پاتې شوی و فرضي جهاد و نو هغه 50 ورځې هغه و د هغه دوه نور ملګري صحابه و 50 ورځې هغو جړلې او الله ته فریاد کوو چې موږ د جهاد له نه تللې ځکه رسول الله ته خفه و او دیو سره خبرې اترې پرېښې وې او صحابو ته ویلو چې تاسو هم د دیو سره خبرې اترې پرېږدئ تر دې پورې چې زنانو پسې هم جواب لېږلی چې تاسو هم د دیو سره خبرې اترې نه کوئ بلکې دا د کورونو ته ولېږئ د پلار کورونو ته ولېږئ او که دلته هم وي نو ستاسو سره به خبرې اترې شي هغه به نه کوي نو ډېر سخت ژوند و د دې غریبانانو باندې او الله ته به یې ژړه او فریاد کوو 50 ورځې پس الله وحی راولېږله چې د دې توبه الله قبوله کړله نو ابی ابن کعب رضی الله عنه وایي چې زه په د کور په چت باندې وم نو په دې کې یو سړي رامنډې والې او ما ته اواز وکړه ابشر خوشحاله شه زیری مې در باندې ای ابی ابن کعب ستا په باره کې ایتونه راغلي دي ستا او ستاسو د ملګرو په باره کې چې ستاسو توبه رب العالمین قبوله کړه او دا اوچت زیری چې د سړي توبه الله قبوله کړي او وحی راشي په نبي باندې چې ستاسو توبه قبوله ده نو ابی ابن کعب رضی الله عنه وایي چې زه ډېر خوشحاله شوم نو زر په سجده باندې الله ته پرېوتم دې ته وایي سجدة الشکر تا ته یو مشکلي یو غم درد در باندې او هغه نه لرې شي زر په سجده باندې پرېوځه هلکه پلانکې انسان جیل کې دی هلکه د جیل نه راخلاص شو زر په سجده باندې پرېوځه او دارنګې د حج دپاره منډې تللی وی او کار نه کېږي په دې کې سره حج داخلې دې راشي او د حج کار دې وشي زیری در باندې راغی نو بس زر په سجده باندې پرېوځه هلکه زوی دې وشو وصبر دې بچي نه و ډېر وخت بس زوی چې دی هغه دې وشو یا دې لور وشوله بچي دې نه و نو زر په سجده باندې چې هغه پرېوځه دا یو نوی نعمت چې کله الله درکړي او ښایسته نعمت وي نو زر سړی په دغه باندې چې هغه پرېوځي یو دې ته سجدة الشکر وایي دا زموږ په دین کې شته دی څوک چې د دې نه انکار کوي نو دا قول صحیح نه دی نو دلته مراد سجده د شکر ده دوی قول دا دی چې نه سجده د شکر نه ده مراد بلکې دلته د سجده نه مراد انحنا ده سر ښکته کول دي چې د تواضع د وجې نه تاسو په دې ګیټ باندې ور داخلېږئ نو دا سرونه به همداسې ښکته کلي او په ډېر عاجزۍ باندې به تاسو داخلېږئ دې دروازې ته د دې کلي دروازه باندې چې ورځئ په ډېر عاجزۍ باندې به ورځئ او سر به م ښکته کلي د عاجزۍ د وجې نه په تکبر سره به نه ور داخلېږئ چې سرونه بره نیغ نیولي او داسې لاسونه چې د اړې راړو سینې د بر رایستلي په تکبر مزل کوي نه داسې مزل الله نه دی خوښ دا په عاجزۍ باندې به مزل کوئ نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي هغه به داسې مزل کوو لکه سړی چې په پوړۍ باندې راکوزېږي سر به مخې طرف ته لږ مایله و او دا کوم کسان چې سینې ایستلي او لاسونه داسې خوځوي راخوځوي او پنسل په خپلو کې راکاږي نو دا د متکبرانو مزل دی دا د قارون مزل و چې الله په ځمکه باندې به یې راښ کړو تکبر طریقه باندې به موږ او تاسو مزل نه کوو نو سجدا دغه معنا په حالت د انحنا کې او دا قول راجح دی چې دې نه مراد په حالت د انحنا کې داخلېدل په عاجزۍ سره داخلېدل سرونه به مښکته کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فتح د مکې چې هغه کوله نو په اوښ باندې سور و اوښ باندې په اوښه باندې سور و او دون عاجزي الله رب العالمین ته کوله چې دا سر یې ورته داسې راښکته کړی و چې قریبه وه چې د ده دا سر د دې اوښ ملا ته راورسېږي دونه دا سر راښکته کړی و لکه سړی بر الله ته وګوري الله دا مکه وه چې زه دې کافرو پکې نه پرېښودم او الله دې کافرو زما په خلاف کې ټوله مشوره کړې وه چې دا به وژنو او دا به قتل کوو ختموو به
رسول الله غریب د شپې ته ووته که نه او لاړه غار ثور ته لاړه والته درې شپې چې هغه وکړه او د هغه ځای نه بیا په داسې بدلو لارو باندې مدینې ته لاړل اتم کال باندې الله له فتح د مکې ورکړله نو رسول الله په دومره عاجزۍ باندې او په دومره تواضع او خشوع باندې را داخل شو چې په اوښ باندې و او سر یې نیغ نه ونیولی بلکې سر یې الله تعالی سره راښکته کړی او په دغسې حالت کې د تواضع او عاجزۍ د وجې نه دغه ته داخل شو مدینې ته د مکې ته داخل شو مکې ته نو دې د وجې نه عاجزي چې د هغه د الله ډېره خوښه ده د خپلو بندګانو نه چې دا بندګان هغه ته عاجزي کوي په هر وخت کې نو تاسو د عاجزۍ په طور او د عاجزۍ په طریقه داخل شئ څنګه چې رسول الله وسلم په فتح د مکه کې مکې ته په عاجزۍ باندې داخل شو دویم وقولو تاسو وایي حتتون لفظ وایي د حتتون علما وایي چې دې مکلف په دې خبر باندې چې حتتون لفظ به وایي خو د دې معنی څه شی ده نو بعض وایي د حتتون معنی چې د هغه بیا دا د لا اله الا الله دا کلمه ده دا وایي بعض وایي د حتتون معنی ده استغفر الله موږ د الله نه بخښنه چې د هغه غواړو او بعض وایي چې نه حتتون معنی دا ده چې الله موږ نه ګناه ورژې د حتتون لفظي خپله معنی دا ده چې الله موږ نه ګناه محو کړي او موږ نه ګناه ورژې ظاهره دا ده چې دې مکلف دی په حتتون لفظ باندې مکلف چې دا به وایي حتتون دا لفظ به وایي او د دې معنی هم ظاهره دا ده چې الله موږ ته ګناهونه معاف کړي او موږ نه ګناهونه چې د هغه ورژې نغفر لکم دا د هغې بیا جزا ده زه به وبخم تاسو ته خطایاکم ګناهونه ستاسو دا به فایده شي چې تاسو کوم ګناهونه کړي دي کوم کسانو عبادت د سخي کړی دی یا نور ګناهونه چې کړي نو هغه به ته زه په دې باندې معاف کړم په دغه حالت کې داخل شي او په خوله باندې دا ذکر کوي چې حتتون او کومو کسانو چې ګناهونه نه دي کړي او یا عبادت د سخي نه دی کړی وسنزيد المحسنین که هغو ته اشاره ده د هغو ثواب به زه ډېر کړم ځکه ګناه خو نه ده کړی نو ثوابونه به له ډېر کړم او محسنین به م زیات کړم نو ځکه ورته وایي یقولو حتتون د خطا اطلاق به په ګناه کبیره باندې هم کېږي په شرک باندې هم کېږي ګناه صغیره باندې هم کېږي خلاف اولا کار په دې ټول باندې د خطایا اطلاق چې د هغه کېږي دا به ته زه معاف کړم وسنزيد المحسنین کې یو معنی دا ده زر ده چې موږ به زیات کړو دا سین د استقبال قریب دپاره ده یا سین د تاکید دپاره معنی خامخا به موږ زیاتو محسنین معنی اجر او ثواب د محسنینو چې کومو کسانو محسنین د احسان کوونکي دي ښایسته عمل کوونکي دي د هغې ثواب اجر به موږ ډېروو ځکه ګناهونه نشته نو په دې عمل باندې به له ثواب زیات کړو او دویم قول دا دی چې نه زر ده چې موږ به زیات کړو یا خامخا به موږ زیات کړو المحسنین ښایسته عمل کوونکي به زیات کړو ورځ په ورځ باندې به ښایسته عمل کوونکي زیاتېږي به ځکه څوک چې ښایسته عملونه کوي نو الله رب العالمین د هغو ملګري زیاتوي به وخت په وخت باندې د هغو ملګري زیاتېږي د ښایسته عمل کوونکو ملګري الله زیاتوي محسنین کومو کسانو ته وایي چې عبادت د سخي نه دی کړی او دارنګې محسنین هغه کسانو ته وایي چې د الله عبادت په توجه باندې کوي دا محسنین دي لکه حدیث جبریل کې راغلی دی جبریل علیه السلام چې هغه راغی نبي صلی الله علیه وسلم لا او د هغه نه تپوسونه چې هغه کول ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي نو یو تپوس یې پکې دا وکړه احسان څه ته وایي نو رسول الله صلی جبریل چې کله تپوس وکړه ما الاحسان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تعبد الله كانك تراه ته د الله بندګي داسې وکړې ګویا کې ته الله ته ګورې فان لم تكن تراه فانه يراك که چېرته دا دې په ذهن کې نه راځي چې زه الله ته ګورم نو دا خو په ذهن کې راوله د احسان دویمه مرتبه او دویمه درجه ده چې الله رب العالمین ما ته ګوري فانه یراک د الله خو تا ته ګوري که نه نو دې ته وایي په ډېر اخلاص باندې د الله بندګي کول دې ته احسان وي په ډېره توجه باندې د الله بندګي کوي چې الله ما ته ګوري نو داسې خلک الله زیاتوي او د داسې محسنینو اجر او ثواب الله زیاتوي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نو په دې کې دا دغه راولګېدل دغه بني اسرائیل غټ ظالمانو غټ بې ادبه هغې راولګېدل او دغه دواړه خبرې په دې کې تغییر پیدا کړه بدل یې کړلې
عمل بدل کو هغه دا چې سر ښکته کېدو باندې ور داخل نه شو په عاجزۍ باندې بلکې کېناستل او په کوناټو باندې تولیدل د ماشومانو غوندې او په دې باندې ور داخل شو چې موږ او مړه داسې نه شو کولی چې موږ به سر ښکته کړي او موږ به داخلېږو بس په داسې طریقه به ور داخل شو او دویم حتتون لفظ چې دی په هغې کې نون زیات کې حنتتون یې ویو حنتتون معنا دا ده چې موږ له غنم په کار دي دا خېټور خلکو د خېټې غم ورسره ډېر و نو داسې نه ویل چې الله موږ ته ګناهونه معاف کوي نه موږ له غنم په کار دي حنتتونو او دویم مطلب چې د هغې دا دی چې حتتون په ځای باندې حبتون فی شعیره موږ له دانې په کار دي او دا دانې چې دا په وربشو کې په کار دي معنا د وربشو دانې موږ له په کار دي او یا بعضې وی داسې ویل چې حبتون فی شعره دانې موږ له په کار دي په وږو کې که وربشې او که غنم وي خو چې دا په وږو کې بندې وي لکه د وږو نه لا راوتې نه وي داسې دانې موږ له په کار دي نو ګوره قول بدل که او عمل بدل که هغه فعل بدل که نو الله رب العالمین دیو نه ډېر خفه شو ډېر غصه شو په دیو باندې نو الله پې بره نه عذاب راولېږه رجزا من السما دا عذاب ته الله راولېږل چې رجز هغه عذاب ته وي چې په هغې کې ګندهوالی وي ګنده عذاب او سخت عذاب ته رجز وایي داسې عذاب و چې دی ګنده کړه او مفسرین وایي چې الله پې د طاعون بیماري راوستله طاعونو په دې بدنونو به الله غټې دانې راوخېژولې یوه دانه راوخېژي او غټه دانه به وه هغه به پړسېدله پړسېد ټق وبچاودله نو بدن به یې داسې ښکاره کېده تا به ګڼوې چې دا چا په نیزه باندې والی دی طاعون طعن د نیزې وهلو ته وایي نیزې ګزار ته اصل کې وایي نو دانه به وچاودله نو دی به داسې شو چې لکه په نیزه باندې چې چا والي و دغه ځای به داسې سوری ښکاره کېده او د هغې نه به هغه وینې زوی به ترې را روانې وي تر دې په دغه حالت کې به یې سمړه شو دا ډېر سخت عذاب وي طاعون وبا بیماري پې الله راوستله دانې پې الله راوخېژولې او دانې به وچاودلې او علاج یې نه کېده په دغسې ذلت باندې او علما وایي چې بدبویي به هم ترې روانه وه څوک به خوال هم نه شي وتلی دې دانې نه به بوی خته د وینې زونه اشاره دې ته ده چې څوک د الله خبرې بدلوي که نه یا د رسول خبرې بدلوي او په هغې باندې عمل نه کوي قصدنه او په هغې کې تبدیل او تغییر پیدا کوي قصدنه نو الله رب العالمین به دی له داسې عذاب ورکوي شرموونکي عذاب به الله داسې خلکو له ورکوي شرمیږي به د شرم په مرګ باندې به الله وژني والعیاذ بالله لکه تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو ابو لهب د هغه خپل سکت تره دی رنګ نم ډېر ښایسته دی او دارنګې ښایسته ښځه هم الله ورکړې و ام جمیله او دارنګې د قریشو مشر هم و او ډېر صفات به کې الله پیدا کړي وو لیکن کله چې د رسول الله وسلم خلاف یې شروع کړه او ډېر قصدن خلاف به یې کوو په غټه دښمنۍ کې د هغه سره ودرېده او ګزارونه به په هغه باندې کوله بل چا خو به پې ګزار دومره جرأت به نه شي کولی ده به پې ګزار کوو رسول الله به خلکو له دعوت ورکړه دا به وروسته ورپسې وتولی دا زما وراره دروغ وایي ګوره دا ثابت شوی دی د ده خبره چې د هغه مه منئ دا د پلار نیکه طریقې او د مشرانو طریقې نه خلاف طریقې چې د هغه جوړوي او خلاف کارونه کوي نو چې کله د نبي د سنتو خلاف یې شروع کړو د هغه بې ادبي او سپکاوی چې د هغه شروع کړو الله په څونه ذلت باندې مړ کړو ننکۍ دانې پې الله راوخېژولې او الله رب العالمین د هغه په بدن کې بدبویي پیدا کړله او په دغه طریقه باندې چې هغه مړ شو چې علما وي چې خپله ښځه او بچي به هم له خواله نه ورتله باندې چینو ته وویله چې دا چې دی هغه چېرته یو د پاڼ لاندې کوي یو دیوال زوړ دیوال لاندې هغه پرې راوغورځوئ نو وګوره الله رب العالمین داسې په ذلت باندې مړ کړو چې خپله ښځو بچي سړي خوا ته یي او غم له نه راځي او خپلو خپلوانو له نه راځي ولې په دې وجه چې دا بیماري وی بل ته لګېږي د مشرکانو عقیده دا وه ته داسې نه چې موږ د ده خواله ورشو دا بیماري موږ ته ونه لګېږي چېرته نو هغه هم له خواله نه راغله په څونه ذلت باندې الله مردار کړو ولې د نبي صلی الله علیه وسلم سپکاوی به یې کوو د هغه د طریقې خلاف به یې کوو د هغه بې ادبي به یې کوله هغه پر به مسخرې کولې د هغه بېعزتي کوله الله داسې بېعزتي وله ورکړله دا زموږ او ستاسو لپاره لوی سبق په دې کې پروت دی چې د نبي د سنتو مخالفت به نه کوې د نبي سنتو ته به سپک نه ګورې د نبي صلی الله علیه وسلم بېعزتي به نه کوي په هغه باندې به غیرت کوي د هغه نه به دفاع کوي د هغه سره به محبت کوي د هغه په سنتو باندې به عمل کوي نو د الله په نسبت عزتمن جوړېږي او که د هغه د سنتو بې ادبي دې وکړله او دارنګې سپکاوی دې وکړو د هغه سنتو پورې د ټوکې کولې نو په ذلت باندې به مړ کېږي او دارنګې قسمه قسم عذابونو باندې به اخته کېږي په دنیا او په آخرت کې علما ویلیم دي چې د رسول الله یو سنت پورې د ټوکې وکړې که مسخرې دې وکړې او سپک دې کړه نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي مسواک دی
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل یو سړی دې پورې ټوکې کوي ټوکې چې نه استعمالوي هغه بېله خبره ده چې ټوکې ورپورې کوي اوس پکې ګڼې په دې کافر کېږي یو سړی ګیره خري په دې باندې سخت ګناهګار دی الله به ورسره سخت حساب کوي ځکه د ټولو انبیاو د سنت خلاف کوي ګیره خري یا ګیره ډېره وړه کوي د قبضې نه زیاته دا سخته ګناه ده عظیم جرم دی لیکن یو سړی په دې ګیره پورې ټوکې کوي ټوکې مسخرې ورپورې کوي نو دا په دې کافر دی بی د ایمان نشته لکه خورې باندې هر څونه کلمې وایي که نه خو د رسول الله دا ګیره د هغه سنت دی دا ورپورې مسخرې کوي ټوکې ورپورې کوي سپکو ته ګوري مسخرې او ټوکې او استهزا چې کله د رسول الله سنت پورې کېږي علما وي دا انسان بیا مسلمان نشي پاتې کېدی دا کافر کېږي په دې باندې مرتد شي په دې باندې دې له وجې نه ډېر احتیاط په دې باره کې موږ له پکار دی چې د رسول الله سنت پورې چېرته ټوکې رانه ونه شي استهزا ونه شي فبدل الذین ظلموا قولا پس بدل کا هغه کسانو چې ظلم یې کړی و قولا وینا غیر الذي وایي سره سوا د هغه وینا نه قیل له چې هغه ویلی شوي و دیو ته چې هغه حتة لفظ و فانزلنا علی الذین ظلموا پس نازل کړو موږ په هغه کسانو باندې چې ظلم یې کوو ظالمانو چې شی نازل کړو رجزا من السماء ناکار عذاب او سخ عذاب د اسمان د خوانا بما كانوا يفسقون په دې وجه باندې چې دوی نافرماني کوله د الله نو الله په سخ عذاب چې راغلی بل ګناه یو ظلم او بل فسق دا دواړه پکې جمع شو فبدل الذين بدل کا کسان چې ظالمانو ټول کسان داسې نه بلکې بعضې ظالمانو دا وینا بدله کړه نو په هغو باندې به الله عذاب راوسته بدله دې ته وایي چې هغه الفاظ چې د هغه بدل کړه قولا وینا غیر الذي دلته یو لفظ حذف دی اخذو غیر الذي او واخیستله غیر د هغه وینا نه قیل لهم چې هغه دیو ته ویلی شوي وه د هغې نه غیر بله وینا یې واخیستله لکه هغه مونږ ویلې حنتتون ویو یا حبتون فی شعیره دا الفاظ یې ویلو قیل لهم چې هغه دیو ته ویلی شوي وه چې تاسو به داسې ویوئ دلته هغه عمل ذکر نه که عمله وجه د اشاره دی ته و چې د قول بدلول دا ادنا دي او د فعل بدلول چې دي نو دا اعلا دي نو چې کله په دې ادنا باندې دیو ته داسې سزا میلاو شوه نو په اعلا باندې خو به خامخا دیو ته دا سزا میلاویږي قسمه قسم عذابونه به دیو ته په دغې میلاویږي چې دیو عمل هم بدل که په کناټو تولیدله او سر یې نو ښکته کله په عاجزۍ باندې داخل نه شو نو ذکر د ادنا یې کړی دی نو اعلا هغه چې څوک بدلوي نو هغه دپاره به خامخا دا قسم عذاب وي فانزلنا علی الذین ظلموا پس نازل کړو موږ په کسانو باندې چې ظلم یې کړی و ظلم څه شی دی دلته الفاظ شرعیه چې د هغې بدل کړي وو چې کوم ورته الله او رسول ښودلي وو هغې بدل کړو دا غټ ظالم وي ظالم هغه انسان ته وایي چې الفاظ د شرع چې کوم الفاظ وي او هغه یو سړی بدلوي نو دغه ظالم وي په هغې کې تغییر تبدیل پیدا کوي رجز وی ناکار عذاب ته هغه عذاب چې هغه ګنده عذاب وي او سخت عذاب وي ځکه چې د دیو طاعون بیمارۍ سره په دیو کې بدن کې بدبویې هم پیدا شولې نو ځکه پلیت هم شو من السماء معنی اسمان د خوا نه معنی ده چې دا مقدر و د اسمان د خوا نه اسمان د خوا نه د عذاب مقرر شوی و په دې وجه باندې چې دیو فسق کوو علما ویلي دا آیت دلیل دی په دې باندې چې کوم کسان الفاظ شرعیه بدلوي نو هغه مستحق د عذاب دی هغو له به الله رب العالمین عذاب ورکوي په دنیا کې دارنګه په آخرت کې قسمه قسم عذابونه به الله دیو له ورکوي او ناکار عذابونه به الله دیو له ورکوي الفاظ شرعیه چې څوک بدلوي د قرآن او په حدیث کې څه الفاظ راغلي نو دغه الفاظ به ته نه بدلې ځکه چې په دغه الفاظو باندې به ته تعبد عبادت به کوې او په دغه الفاظو باندې تعبد عبادت کول دا مقصود وي نو ته به دغه الفاظ چې هغه نه بدلوي لکه په دې امت کې ډېر بدعتین فاسقان فاجران چې هغه تیر شوي دي او موجود دي چې هغه هم الفاظ شرعیه بدلوي ناکاره مولیان پیران هغه الفاظ شرعیه بدلوي اللهم انت السلام د فرض مانځه نه وروسته حدیث کې راځي چې نبي صلی الله علیه وسلم دا دعا ویل اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام نو بعضې کسان چې هغه په دې کې نور الفاظ راوړي وحینا دار السلام
او دارنګه نور بعضې الفاظ چې د هغه پکې زیاتوي نو دا الفاظ ویل چې دی دا به بدعت وي ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي او یو سړی په دعا کې دا وی او وی چې یاره معنی خو صحیح ده وحینا ربنا دار السلام دا الفاظ چې د هغه وی نو دا بدعت دی دارنګې تاسو ګورئ ډېر الفاظ شرعي د خلکو بدل کړي دي په جنازه کې چې کوم دا درود وي نو عام دا درود ابراهیم نو په دې کې جنازه کې دا درود ابراهیمي دی او دارنګې په مانځه کې دا ویل کېږي بعضې خلکو په دې کې زیاتوالی چې هغه کړی دی وجلس وبارکت وترحمت علی ابراهیم نو دا الفاظ پکې د ځان نه چې راځي شوي دي ترحمت وترحمت علی ابراهیم او دارنګې سبحانک کې وجل ثناؤک ولا اله غیرک وجل ثناؤک دا ټکی پکې زیاتوي د جنازې په مانځه کې نو دا پکې نشته دی دا علما وایي چې دا بدعت دی چې دا الفاظ پکې ته وایي دا په کوم ځای کې راغلي دي خو دا عام سبحانک اللهم د مانځه کې شوی دقه پکې ووایه او دارنګې په درود چې کوم په دې مانځه کې وایي نو دقه په دغه جنازې په مانځه کې هم دقه ووایه خو چې ته ورته وترحمت علی ابراهیم دا الفاظ پکې زیاتی نو دا الفاظ دا پکې نشته دی دا بدعت دی به دارنګې درود لکی او درود تاج ورته وي درود لکی او درود تاج په هغې کې خلکو الفاظ چې د هغه جوړ کړي دي د ځان نه نو دغه ویل به بېسي بدعت به وي د دې نه به ځان چې د هغه ساتي بلکې هغه الفاظ به موږ ویو چې کوم الله او رسول موږ ته چې د هغه ښودلي دارنګې د اذانه په دعا کې بعضې الفاظ چې دی هغه خلکو د ځان نه جوړ کړي دي ورزقنا شفاعته یوم القیامه نو دا الفاظ چې دی دا پکې د ځان نه جوړ شوي دي ورزقنا شفاعته او بعضې چې دی نو هغه خو پکې نور الفاظ هم وایي ورزقنا شفاعته ورؤيته وزيارته وعنايته يوم القيامه نو دا پکې نه دي راغلي دا پکې د ځان نه جوړ شوي دي او چې دې بدعتین نه تپوس وکړي چې دا ولې تاسو کوئ چې معنی خو صحیح ده که نه ولې معنی غلطه ده څه هلکه که معنی صحیح ده که نه خو نبي صلی الله علیه وسلم د دې الفاظو نقل نشته دی دا ته ولې د ځان نه جوړوي او په دا به ثواب ګڼي او په دې باندې ته تعبد او عبادت کوي نو دقې ته بدعت ویلی کېږي او دا سبب دی دپاره د عذاب ځکه په دې باندې دین خرابېږي دی نه دیو دا یو لفظ بدل که الله په عذاب راولېږه نو که موږ او تاسو الفاظ د رسول الله بدلو نو موږ هم مستحق د عذاب جوړېږو به الله به موږ له عذاب راکړي په دنیا کې به راکړي په آخرت کې به راکړي قبر کې به راکړي الله خوښه ده لیکن انسان مستحق د عذاب جوړېږي یو ځای کې یو امام و نو هغه به اذان چې به یې وکړه اذانه نو هغه به په اذان نه وروسته دعا به په لسپیکر باندې ویل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا دعا خو په صحیح حدیث کې راغلی ده خو هغه به پکې دا الفاظ هم ویل لکه دا ما چې ویل چې ورزقنا شفاعته وعنایته وزیارته ورؤیته یوم القیامه نو په دې کې زوم یو بل ملګری موږ پسې ورغلو موږ د هغه نه تپوس وکړه موږ ورته وویل چې د الفاظ تاسو پکې ووایئ او په لسپیکر باندې ووایئ نو دا الفاظ په حدیثو کې شته دی په دې دعا کې د الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شته نو هغه موږ ته څه وایي چې نه الفاظو نقل باندې ته څه کې د دې الفاظو معنی غلطه ده څه چې موږ وایو چې الله د رسول الله شفاعت زموږ نصیب کړي او زموږ د هغه زیارت نصیب کړي او د هغه لیدل موږ ته را نصیب کړي نو معنی غلطه ده څه نو ما ورته وویل چې معنی خو غلطه نه ده خو لیکن په دې کې په دې دعا کې د الفاظ ویل دا غلط دي وجه دا ده که دا صحیح الفاظ وي خو رسول الله به دا الفاظ ویل صحابو ته ښودل وی چې داسې ووایي که نه دا خو به بیا ډېر بدعاتو کې به ته اخته کېږي بیا به موږ تا ته دقه وایو لکه ته په رکوع کې سبحان ربی العظیم وې نو زه اوس تا ته دا ویم چې به دې سبحان ربی العظیم چې ته په دې رکوع کې وې خو سورت یاسین به کې ووایه که نه سورت یاسین کې څومره اجر دی په یو حرف لس نیکې میلاویږي قلب القرآن دی خو په دې رکوع کې سورت یاسین ووایه که نه که ته وایې چې نه دا خو پکې نه وې ولې به پکې نه وې ولې معنی غلطه ده سورت یاسین څه یا پکې قل هو الله احد صورت ووایه په رکوع په یا په سجده کې که نه قل هو الله احد صورت د درېمې حصې د قرآن سره برابر دی نو که ته وایې چې نه دا به پکې نه وې نو زه تا ته وایم ولې د قل هو معنی غلطه ده څه ولې په رکوع سجده کې دا صورت نه وې ته نو ته به خبرې له چې ځې نو من دې خبرې له به بېرته واپس راځې چې موږ پکې ځکه دا نه وایو چې رسول الله موږ ته دا صورت په دې رکوع کې نه دی ښودلی په رکوع کې موږ ته هغه ویل دي سبحان ربی العظیم ویوه په سجده کې موږ ته ښودل دي چې سبحان ربی الاعلی ویوه نو که ته پکې سورت یاسین وې
نو ته به په دې ګناهګار یې. وجه دا ده د رسول الله د خبرې خلاف کوې ته که نه. نو دغه رنګې په اذانه کې چې ته دغه الفاظ د ځان نه جوړې نو ته په دې ګناهګار یې. که ته وایې معنی صحیح ده خو موږ وایو د سورة یاسین معنی هم صحیح ده که نه. نو دا غټ ظالمان په دې امت کې مشته دی. په دې دعاګانو کې الفاظ د ځان نه چې هغه ورداخلوي د دې نه ځان ساتل موږ له پکار دی. صحیح دعاګانې په حدیثو کې چې کوم شته دی نو هغې زده کول موږ له پکار دی. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. دا ذکر د اتم نعمت دی په بني اسرائیل باندې آخري نعمت چې دا نعمت په مشرانو باندې نو دا نعمت په کشرانو باندې هم دی. الله ته خپل هغه نعمتونه رایادي غټ غټ نعمتونه چې هر یو به مشتمل دی پر ډېرې نعمتونو. هغه دا دی چې کله دې میدان تیح کې آباد نو یو خو دیو آبادۍ ته ضرورت و نو الله رب العالمین د سورې لپاره ورځ پرې راوستله. خوراک ته ضرورت و نو تورنجبین او مړزان الله رب العالمین ورته راولېږل او ته پیدا یې کړه او دغه به رانیول او خوړل به. لیکن اوس اوبه نشته دی نو د خوراک سره اوبو ته هم ضرورت دی که نه ځکه اوبه هم داسې یو شی دی چې دا نه نو د انسان ژوند نه تېرېږي. نو اوس اوبه نشته دی میدان تیح دی صحرای سینا ده چینه نشته دی کووین نشته دی نو دې اوبو ته ضرورت پیدا شي. نو راغله موسی علیه السلام ته وویل چې موسی ته د الله رب العالمین نه دعا وغواړه او اوبه چې دی هغه نشته دی چې موږ ته الله دلته اوبه هم راپسې راکړي ځکه مهاجرین هم دي او د رسول موسی علیه السلام په تابعدارۍ کې هجرت هم کړی دی او اوبو ته ضرورت دی نو موږ له اوبه پکار دي. نو په دې کې موسی علیه السلام د الله نه دعا وکړله چې الله زما د ملګرو له اوبه پکار دي ته له اوبه چې هغه ورکړې. نو الله رب العالمین د هغه دعا قبوله کړه. نو الله ورته وحی راولېږله چې دا کومه امسه چې ما درکړې ده چې دا معجزه ده او د الله د قدرت نښه ده نو دې امسه باندې یو ګټ وووه. بعض وایي خاص یو ګټ ورته وروښودو چې دغه ګټ پې وووه. بعض وایي چې نه په دغه ځای کې چې کومه ګټه ده بس دا وووه یو ګټه د ګټو نه پکې ووولو. نو د الله په حکم باندې موسی علیه السلام راغی او دغه امسه یې راواخیسته او ګټه یې ووهله. چې ګټه یې ووهله نو د هغې ګټې نه الله رب العالمین په قدرت سره او مدد سره 12 چینې روانې شولې او دې 12 خاندانونو 12 ډلې وې. نو د هر یو ډلې هغه خپل ګدر پکې معلوم و چې لکه دا ستا ځای شو دا د دې ځای شو دا د دې ځای دې لپاره شي دا کوم نظم و نسق د دې دی او تنظیم د دې دی چې دا خراب نشي او یو بل سره جنگ جګړې رې نشي. نو دې د وجې نه د هر یو ډلې لپاره خپل ګدر معلوم و. نو هغې نه چې هغه به اوبه به څښلې. نو الله رب العالمین ورته وایي چې خوراک هم کوئ څښاک هم کوئ د الله د رزقونو نه خو لیکن فساد مه کوئ. فساد وجه دا ده چې خوراک هم شته څښاک هم شته دی او دارنګې ظالم ده صحتونه برابر دي. نو دغه وخت کې اکثر خلک فساد به کوي. فسادونه چې دا په دغه وخت کې چې ځواني او تیار خوراکونه یو تیار څښاک او هر څه تیار میلاویږي نو انسان کې فساد راځي. ګناهونه د الله نافرمانۍ د خلکو سره جنگ جګړې او دارنګې په خپل منځ کې قتل و قتال دا په دغه کې راځي چې سړی وزګاري او هر څه له تیار راځي. نو الله ځکه منع د فساد نه وکړه چې ګوره فساد ورانې به نه کوئ او د الله بندګي به کوئ د الله عبادت به کوئ په تورات باندې به عمل کوئ د موسی علیه السلام خبره به منئ. نو دغه خبره چې دا ذکر کوي بیا د دې نه وروسته دیو د نعمت ناشکري وکړه نو الله دیو له بل قسم عذاب چې هغه ورکړه. استسقا وی طلب د اوبو طلب د باران ته. زموږ په امت دین کې هم دا شته دی الحمدلله چې کله باران نه کیږي نو تاسو د بارانه دپاره دعا وکئ. مختلفې طریقې د هغې راغلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله کله په د جمعې په خطبه کې خطبه چې به د جمعې خطبه په آخر کې هغې کې به دعا وکړه. یو سړی راغی یا رسول الله مالونه هلاک شو او قحط دی او سوکړه ده ګیاګانې نشته دی اوبه نشته دی نو زموږ دا مالونه چې هغه هلاک شو تباه شو ته د الله نه دعا وغواړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه اوچت کړه دعا چې هغه شروع کړله او ډېر طریقه باندې ښایسته طریقه باندې د الله ته عاجزي وکړه دعا یې وکړه چې رسول الله د منبر نه راښکته کېده نو الله رب العالمین ورځ راوستله او بس باران چې هغه شروع شو. نو ګوره رسول الله دا دعا هم کړله. دارنګې د الله نبي د سار مانځه نه وروسته د اشراق مانځه په ټیم کې تقریبا چې نور یوه نیزه دوه راوچه چې دغه ټیم کې راوتی دی او د استسقا لپاره 2 رکعاته مونځ کړی دی او په هغې کې څادر اړولی دی
او دعا یې کله په دعا کې لاسونه کله الټه کلیم دي چې الله په موږ باندې حالت الټه کې دا قحط ختم کې او باران په موږ باندې شرغه شروع کړي. نو کله کله دا کار یې کړی دی، دا هم د استسقا یوه طریقه ده. دارنګه عام مسلمان یو 2 رکعاته مونځ چې هغه وکړي، هر سړی 2 رکعاته وکړي، زنانې په کور کې وکړي 2 رکعاته مونځ، او د هغې نه وروسته دعا چې هغه وکړي، نفل مونځ حاجت مونځ دی، او د هغې نه وروسته دعا چې هغه وکړي، او د الله نه بخښنه چې هغه وغوښتلی شي باران چې کله نه کېږي، ځکه باران چې بندېږي نو د هغې غټه وجه ګناهونه دي، بې حیایي نه دي چې دا کله په امت کې ډېر نو الله پې باران بندوي، لکه دا اوس چې بند دی. ځکه چې ته بازار ته وځې او ماحول او په معاشره کې وګورې نو ډېر کم ایمان والا به ته پیدا کړي، نو ټول فاسقان، فاجران، ګمراهان، د الله او د رسول په خلاف باندې چلېدل او بې حیایي او ګانې بجانې او چې څه ګناهونه دي په موږ او تاسو کې هغه موجود دي، هر سړی په ځان باندې پوهېږي. نو زموږ بازارونه او کورونه د ګناهونو نه ډک دي، نو ځکه الله خفه دی، ځکه باران بند دی. او دویم الله کله باران په دې وجه بندوي، حدیث کې راځي چې کله دا خلک خپل د مال زکات نه ورکوي، زکات یې بند کړی دی، چې زکات مخکې موږ ویلو ډېر معمولي شی دی، او ډېر انسانان زکات چې هغه نه ورکوي، زکات پېژني نو د مسلې تپوس هم نه کوي چې ډېر بار زکات رمن لازم نه شي. نو دا زکات په ده باندې د الله قرض دی، که 10 کاله نه وي ورکړی او که 20 کاله دا د الله قرض په جمع دی. که ور یې نه که نو قیامت کې به الله رب العالمین د ده د دې مال نه به خامار سازوي او د ده د وښکو له به ټکونه ورکوي او ته به زه ستا مال یم او ستا خزانه یم. نو کله چې خلک زکات د مالونو نه ورکوي نو الله رب العالمین باران په دې بندوي. نو دې لپاره به بخښنه غوښتل، توبه ایستل او استسقا کول، مز او دارنګه د الله نه دعا چې هغه غوښتله، صدقه کول دا پکار دي. دې سره د الله رحمت هغه راکولاویږي، د الله غصه پې سلیږي. غلامان آزادول، د الله ذکر کول دا ډېر پکار دي، ځکه چې کله باران بند نو د الله عذاب دی، په ذکر باندې د الله عذاب هغه لرې کېږي. وإذ استسقى موسى لقومه، کله چې طلب د اوبو وکړو موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره. استسقا معنا اوبه یې وغوښتلې او اوبه یې طلب کړې دی. چا نه طلب کړې؟ د الله نه. لقومه د خپل قوم لپاره دې ته وایي دعا غوښتله چې ته دا راغله او موسی علیه السلام ته وویل ته د الله نه دعا وغواړه، لکه وروسته هم دا طلب د دعا چې هغه کړی دی. فادعو لنا ربک فقل نظر بعصاک الحجر، پس وویله منګه ته ووهه په خپله امسا باندې دغه ګټه، معینه یوه ګټه وروښودله او یا دا ده چې یو ګټه د ګټو نه دا ووهه. دلته تقدیر دی چې فضربا، موسی علیه السلام راولګېد او په امسه باندې یو ګټه ووهله. نو چې ووهله نو د الله قدرت ته ګوره. فانفجرت منه 12 عینه، پس روانې شوې د دغه ګټې نه 12 چینې. دا د الله د قدرت ډېره لویه نښه وه. سورت عرب کې راځي فانبجست، انبجاس هغه دې ته وایي چې اوبه لږې لږې راوځي، او انفجار دې ته وایي چې ډېرې راوځي. نو هلته ذکر د اول حالت دی چې اول یې ووله نو دا اوبه لږې لږې راوتلې او بیا چې هغه اوبه ډېرې شوې فانفجرت. دلته مقصد ذکر د نعمتونو دی، ځکه هغه آخري حالت یې ذکر کړی دی چې اوبه ډېرې راووتې، او هلته په صورت اعراف کې ذکر د نعمتونو نه دی. نو دې د وجې نه هلته هغه اول حالت چې د هغه ذکر کړی دی. 12 عینا 12 چینې د هغې نه چې هغه روانې شوې، او دا د الله د قدرت نښه وه. وچه ګټه او د هغې نه چینې راوتل، او دویم 12 چینې ترې نه راوتل، او هر ډلې خپل ګودر چې د هغه پېژنده، او چې د دې کله ضرورت به دغه ضرورت به راغی اوبه به ډېرې راوتلې، کله چې به د دې ضرورت چې د هغه دفع شو نو اوبه به بندېدلې وې. دا هم د الله د قدرت غټه نښه ده. ډېر معجزات په دې کې دي، د موسی علیه السلام معجزه او د الله د قدرت نښه. قد علم كل اناس مشربهم، په تحقیق سره یقینا پېژندلو هر ډلې مشربهم خپل غذا د څکلو. علم من عرفه، پېژندلو کل اناس هر ډلې مشربهم هغه خپل ځای د څکلو چې هغې ته ګودر وي، هغه پېژندلو چې دا زما ګودر شو، دا ستا شو، دا د بل شو، دا د بل شو، دې لپاره چې جګړې او اختلافات یې منځ کې نه راځي. لکه اوس چې یو ګودر وي که نه، ډېر پښتانه په هغې باندې سره وراني، بس دې ټایم کې به ته به اوبو له نه راځي، بل وایي دې ټایم کې به نه راځي، په دې باندې جنګ شي، کله یو بل سره ولي. نو دې لپاره چې د دې دا اختلاف نه راځي، نو هر ډلې هغه خپل ګودر شي هغه پېژندو. نو دلته هم تقدیر دی قلنا، موږ ورته ویلو کلوا واشربوا من رزق الله، خورئ تاسو او څښئ
من رزق الله د الله تعالی د رزق نه چې کوم یې تاسو له درکړی دی نو د هغې نه خوراک څښه چې د هغه کوئ یا کلو خوراک کوئ واشربو څښاک هم کوئ من رزق الله د رزق د الله نه دا ټول رزقونه چې دا د الله دي خو دلته نسبت الله ته وک ځکه چې د دې لپاره ظاهري څه سبب نه و ظاهري اسباب نه و دا د الله د قدرت نښه وه چې وچې ګټې نه دغسې اوبه راوتل او حاجتونه پوره کېدل او بیا بندېدل او بیا راوتل او په دغه طریقه باندې نو دا د الله د قدرت ډېره لویه نښه ده نو ځکه دې ته رزق له نسبت الله ته ولوک ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زه تاسو په ځمکه کې ورانې کوونکي فسادونه به نه کوئ ورانې به نه کوئ وجه دا ده مخکې موږ وویل چې کله خوراک تیار راځي څښاک تیار راځي هر څه به تیار راځي او سړی په ځوانۍ کې نو داسې انسان کې فسادونه ډېر راځي دې وجه د الله رب العالمین د حکمت ډېر حکمتونه د الله رب العالمین دي نو د هغه یو لوی حکمت هم دا دی چې د انسانانو په کارونو لګول دي ولې که موږ او تاسو عام انسانان په کارونه نه وی لګی که نه ټول عمر به موږ فسادونه بیا کولی یو به ویلې ته زما د کور مخې ته ولاړې بل ویلې ته دلته ولې ولاړې بل به ویلې تا داسې ولې وکړه ځکه اوزګار به وی که نه اوزګار انسانان تاسو وګورئ چې هغه په کور کې شل ناست دي په کور کې به هم جنګ جګړې وي بار چې وځي بار به هم جنګ په کوڅه کې به هم جنګ او دا فسادونه او اختلافات دا به وی خو د الله رب العالمین قدرت هغه خو داسې هم کولی شي د الله قدرت دا هم شته دی چې موږ او تاسو تیاره ترکارۍ هم راتلې او دارنګه ډوډۍ پخېدلې او راتللې او د اسمان روښانه د ترکارۍ چینې وې او ښکته را نازلېدله موږ به خوړلې لیکن الله رب العالمین قادر هم دی قدیر هم دی ورسره حکیم هم دی دې لپاره چې انسانان وځي او په دې کارونو کې مشغول نو فسادونه به نه چې کله دې وزګار شي نو فسادونه به ډېرېږي او الله رب العالمین فساد نه خوښوي لا یحب الفساد نو دې د وجې نه هر سړی مشغوله کلی دی څوک دکان ته روان دی څوک اسپتال ته روان دی څوک مدرسې ته روان دی او دارنګه څوک چې دی هغه مزدورۍ ته روان دی او دارنګه څوک اسمبلۍ ته روان دی او څوک دفتر ته روان دی په هغې کې دا خلک مشغوله کلي دي او زنانۍ په کور په کارونو مشغوله کلي دي چې نن د کور دا کار دی نن دا کار دی نن دا کار دی ولې که هغې مزګارې شي نو بیا به ایله جنګ به وي دې وجه زنانه چې کله کور کې وزګاري که نه ته وګوره بس د هغو به جنګې جګړې اختلافات به وړه وړه خبر باندې به جنګي او چې هره زنانه په خپل کار باندې مشغول وي نو بل ته به فکر نه وي هلکه زما بس دا کار دی دا کول په کار دی د دې د وجې نه دې ته الله رب العالمین وویله چې په ځمکه کې به فسادونه چې هغه نه کوئ رزقونه خو تیار راځي خو ګوره فساد به نه کوئ ورانۍ به نه کوئ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها دا ذکر د بل عذاب دی په بني اسرائیلو باندې د هغې د ناشکرۍ د وجې نه هغه دا دی چې دا نعمتونه راتله ترنجبین و مړزان و یخې اوبه وې د چینو ښایسته د ګټې نه راوتلې مزېدارې خوږې اوبه وې خو الله ته ویلي فساد به نه کوئ نو دوی دا فساد شروع موسی علیه السلام له ورغله هغه ته وویله چې د الله نه دعا وغواړه چې موږ له د ځمکې سبزۍ نه چې هغه راوټکوي په دې خوراک باندې موږ صبر نه شو کولی مړه په هره ورځ باندې غوښه ده او غوښه ده او غوښه ده ځکه ناشکره سړی چې ناشکره زنانه چې نو هغه به یې دغه وي ته به له غوښه راوړې هغه به په هره ورځ غوښه باندې زه څه کومه ځکه چې هغه د نعمت ناشکره جوړه شي بیا شي بند شي نو بیا فکر شي چې یاره پلانکي ټیم کې به موږ داسې غوښې خوړلې اوس وګوره هغه بند دي فروټ به هم خوړل اوس وګوره هغه بند دي بیا فکر شي ځکه قانون دا دی چې کله نعمت الله واخلي بیا د سړي فکر شي چې دا نعمت د الله څومره لوی نعمت و دې د وجې نه هر وخت الحمدلله ویل پکار دي د الله بې شماره نعمتونه یې په موږ باندې نو بني اسرائیلو ناشکري شروع کړله مړه یو قسم طعام دی او بس په هره ورځ باندې ترنجبین دی او مړه ځان دی بس په دې باندې صبر نه شو کولی نو موږ له سبزۍ نه پکار دي او دارنګې بادرنګ پکار دی اوږه پکار ده دال پکار دی پیاز دا شي نه پکار دي چې دا موږ خورو نو زموږ به ایله طبیعت برابر یو داسې نور صبر نه شو کولی علما وایي چې د دې دا مطالبه دا د ګناه وه ځکه چې د الله په نعمت د هغې ناشکري کوي او وایي چې موږ په دې باندې هېڅ چېرې صبر نه شو کولی د الله نعمت دی او غوره نعمت دی او دوی موږ پرې صبر نه شو کولی نو د دې دا سوال چې دی دا سوال د ګناه دی او درې څلورو طریقو سره بعضې مفسرین وایي چې د دې په دې سوال کې په دې مطالبه کې هغه ګناه شته دی او دا د ګناه او د معصیت سوال یې کړی دی یو خو دا وي چې د نعمت ناشکري کوي چې موږ هېڅ چېرې صبر نه شو کولی
او دویم دا دی چې موسی علیه السلام له زجر او رټنه ورکړې ده چې تاسو ادنا شی هغه غواړئ او غوره شی چې هغه پرېږدئ غوره شی پرېږدئ نو د پیغمبر زجر او رټنه شي نو دا نه مګر په ګناه باندې. دریم دا دی چې د دې په وجه په دې باندې ذلت راغلی دی او مسکنت سره مخامخ شوي دی نو دې د وجه نه دا دلیل دی په دې باندې چې دیو دا مطالبه چې کړې ده او دا سوال یې کړی دا سوال د ګناه دی. موسی علیه السلام ورته وویل چې تاسو داسې مه کوئ او وګوره دا د الله نعمتونو د شکر یې کوئ الحمدلله پرې ووایئ او مه غواړئ دا شي نه. خو دی هغه مجبوره که او وویل چې نه ته د الله نه دعا وغواړه چې موږ دا کار نو بس هغه ورته وویل داسې وکئ چې زما خبره نه منئ او د الله د نعمت ناشکري کوئ زه ورشئ یو ښار ته کوز شئ او په دې ښار کې به تاسو کرونده به کوئ او ځان له به کرئ ریبئ بس په دې کې به دا سبزی نه کېږي نو د الله د خوا نه خو له دا نشي راځي ځکه چې تاسو د الله د نعمت ناشکري وکړه نو اوس ښار ته لاړ شئ او د زمیندارۍ چې کوم اسباب دی هغه پیدا کړئ نو ترکارۍ به هم کرئ او بادرنګ او اوږه او دال او پیاز وغیره دا به الله پیدا کوي ده او تاسو به مشقت تکلیف تېروئ الله به یې درکوي بس دغه خورئ. نو الله فرمایي چې کله دی لاړه او هغه نعمت ناشکري الله پې هغه ایسته بند کړه ترنجبین یې بند شو مړزان بند شو دی لاړ او د زمیندارۍ سامانونه او د دهقانۍ سامانونه پیدا کړو که ځمکې به یې کرلې ریبلې او دا شیونه به الله ورکوله. خیرنې جامې چودلې پوندې او اختان یې د ګردون نه ډک او دارنګې چې ذلیله وچې شونډې کله د پټي په یو پوله مونځ کوه او کله په بل باندې کوه او پټي کې سار کې هم د ذکر ټیم دی دا به په پټي کې چکر وي او ماښام د ذکر ټیم دی بیا به د پټي په پولو باندې ګرځي. دا ذلت بس دی که نه دا هغه خلکو له الله ورکوي چې د الله د نعمت ناشکري چې هغه یې وکړه لکه بني اسرائیل. د دې دا مطلب نه دی چې زمینداري او دهقاني که نه حرام کار دی نه دیو د الله د نعمت ناشکري کړې ده نو په دې وجه الله رب العالمین داسې ذلت ته ور مخامخ کړه کینی دهقاني کول او دارنګې د زمینداري کول او پټي کرل دا داسې ګناه کار نه دی بلکې دا ښه کار دی خو په دې شرط باندې چې د دې زمیندارۍ په وجه باندې سړی د الله د عبادت نه وران نشي او د الله د بندګۍ نه سست نشي نو بیا زمینداري او دهقاني ښه شی دی. لیکن زمینداري او دهقاني هغه خرابه ده چې سړی زمینداري او دهقاني کوي د هغې په وجه باندې سړی د جمع نه وراني جومات کې جمع ولاړ دا په پټي کې ولاړي جمع له نځي دارنګې مسجد ته مانځله چې هغه نځي د قرآن درس له نځي د حدیثو درس له چې هغه نځي او دارنګې چې کوم د عبادت ټیمونه دي سهار او مازدیګر نو هغې کې په جومات کې نه کیني تلاوت د قرآن پکې نه کوي د چا سره پکې ښېګړه نه کوي لکه ډېر خلک په دې کلو کې به ته ګورې نو دغه ذلیل عمر والا دي ځکه د دهقانۍ او د زمیندارۍ د وجې نه دوی د الله بندګي یا پرېښودله او یا یې ډېره کمه کړله هغې سره وخت ورسره نه نو الله ذلیله کړي بس خیرنې جامې ګرځه او په پټي په پوله باندې مونځ چې هغه کوه او دارنګې د پریشانۍ زندګي چې باران ونه شي هم خفه وي لکه سبزۍ نه وسولې فصلونه خراب شو او دارنګې د ذکر د عبادت ټیم دوی په پټي کې چې هغه ناست دي د دې د وجې نه دا بې ذلت والا عمر دی او د ذلت اسباب دي چې کله سړی پکې د الله د بندګۍ نه وران شي او د الله بندګي پکې کمه شي او دنیا سره محبت پیدا شي. د دې نه معلومه شوه چې د نعمت شکر موږ له پکاره دی. کوم انسانان چې د نعمت ناشکري کوي ای سړو ای زنانو نعمتونه د الله ډېر دي ګوره شکر یې کوه کنی داسې وخت به راشي چې ته وایې نشته او نشته او نشته نو الله به یې د باندې نشکي ګوره نعمتونه به الله واخلي نو بیا به ډېره پریشانه یې. دې د وجې نه هر وخت کې د الله د نعمت شکر موږ له پکار دی. ډېر شی نعمتونه د الله دي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر ناشنا حدیث دی دا چې کله تاسو د ځان نه بره کس وګورئ ځان نه بره کس چې هغه الله ستا د نعمتونه د دنیا زیات ورکړي دي تاسو هغې ته وګورئ نو سم دس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د ځان د لاندې کس ته ګورئ بره کس ته نظر ما اچوه هغې ته بار بار مه ګوره داسې نه چې تاسو د الله نعمتونه سپک وګڼئ ځکه چې ته اوس یو غټ مالداره ښه ګاډی ښه موټر ښه بنګله کې اوسېږي او دارنګې ښې پیسې او ښه تجارتونه لري ته هغې ته وګورې مثال نو تا سره نفس دی شیطان دی نو ته وایې چې یاره دا خو ما هېڅ شی هم نشته دی او زما خو کور هم د کرایي دی او دا شی راسره نشته او دا راسره نشته او دا راسره نشته او ته خو مزې وکړې دې ګاډي ته وګوره دې کور ته وګوره دې ښځو بچو ته وګوره دې کاروبار ته وګوره او څونه پیسې ورسره دي نو د الله نبي موږ ته علاج راښیي د ځان نه لاندې کس ته ګوره د دنیا په باره کې به د ځان نه بره کس ته نه ګورې ځان نه لاندې کس ته وګوره داسې خلک شته دی چې هغوی چې دا کوم نعمتونه تعالی الله درکړي د هغو په نیمه باندې هم هغو ته نه دي میلاو داسې خلک شته دی چې د هغو سره روپۍ درک نه لرېږي داسې خلک شته دی چې هغه په کیلوګانو باندې وړه اخلي هغو سره دا وس او توفیق نه چې ځان له توړه والي
ته روزانه که ټیپر او لوګان هم خورې کله خو روزانه اخلي هغې غریبان هم 2-3 ورځې پس چېرته ترکاري وکړي نور وس چې د هغې نه کېږي ستا د کرۍ کور وسه کېږي داسې خلک شته چې هغه کرۍ د کور هغې وسه هم نه کېږي دارنګې ستا ډېرې جامې دي داسې خلک شته چې هغه پردۍ جامې اغوندي بل ته لاس نیولی ای سړو ای زنانو داسې حدیث باندې چې انسان عمل وکړي نو سړی شکرګزار جوړېږي د ځان نه لاندې کس ته ګوره لیکن د دین په باره کې د ځان نه بره کس ته بیا ګوره یاره پلانکی مولا پلانکی کس پلانکی حاجي صاحب دا ډېر زیات تقواداره دی حرامو نه ځان ساتي نو تم هغه ته ګوره د حرامو نه ځان ساته یاره هغه ډېر مزګزاره دی تم هغسې منځونه کوه هغه ډېر تلاوت چې د هغه کوي نفلونه کوي ته هغسې کوه هغه ذکر د الله ډېر کوي نو ته هغه ته ګوره هغه ته ځان رسوه نو د دین په باره کې د ځان نه بره کسانو ته ګوره هغې ته ځان ورسوه مقابله سره کوه سیلي سره کوه او د دنیا نعمتونو په باره کې د ځان نه لاندې کس ته ګوره نو د الله نعمتونو شکرګزار به جوړېږي او د الله نعمتونه به سپک نه ګڼې د الله نعمتونه به سپک نه ګڼې بلکې هر وخت کې به وایي چې الحمدلله او دا قانون د تاسو وګورئ چې کله د ځان د لاندې کسانو ته وګورئ ړندو ته وګوره ګوډیلو شلیلو ته وګوره ډېرې زنانه غریبانه په دې جومات ګېټ کې ناستې سو لاس یې نیولی یو ته وایي ماما او کاکا څه راکړه او بل ته وایي ماشومان به ته ویني هغه به وایي چې پلار هم نشته دی یتیمانان یې او د بېګانې د روټۍ درک نه راک نو ای زنانو تاسو شکر نه کوئ تاسو په کور کې ناست یاستئ او الله رب العالمین نعمتونه راکوي خاوند وځي زوی وځي ورور وځي هغه راوړي د الله په توفیق او مدد سره تاسو له راوړي نو ولې د الله د نعمت ناشکري کوئ بلکې شکر یې وکئ منځونه ډېر کوئ عبادت ډېر کوئ تلاوت ډېر کوئ د الله نه دعاګانې وغواړئ ذکر د الله ډېر وکئ صدقې چې هغه وکئ ځان له آخرت برابر کوي داسې مه وایه چې نشته دی بلکې که الله نشکه نو بیا به ته هم پریشانه یې نو وګوره بني اسرائیلو د غوښې ناشکري وکړه نو الله رب العالمین هغه به بند کړه او ذلیله شو او زمیندارۍ او دهقانۍ نه هغه شروع کړه خیرنې جامې خیرن بدنونه به بیا ګرځېدله بیا په دې باندې نور عذابونه الله راوستل د هغې اسباب بیا نور ذکر شوي دي چې دا دوام د ذلت او مسکنت په دې باندې تر ډېر وخت پورې و د هغې یو وجه دا ده چې د الله په آیاتونو کفر شروع کړو انبیا به یې وجل نافرماني کوله د الله د حدودو نه تجاوز کوو نو دی بیا نور هم پریشانه شو وإذ قلتم یا موسی کله چې وویل تاسو ای موسی علیه السلام لن نصبر علی طعام واحد هیڅ چیرې موږ صبر نه شو کولی په یو قسم طعام باندې فدع لنا ربک پس دعا وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها چې راوباسي زموږ دپاره مما د هغه شیانو نه تنبت الارض چې هغه راټوکوي ځمکه او رازرغونوي ځمکه من بقلها د ترکاریانو د هغې نه وقصایها او د بادرنګو د هغې نه وفومها او د اوږې د هغې نه وعدسها او د دالو د هغې نه وبصلها او د پیزو د هغې نه ها ضمیر د ځمکې ته راجع دی چې دا شیونه الله په ځمکه کې چې د هغه کوي کله چې وویل تاسو یې موسی لن نصبر علی طعام واحد طعام خو یو دی دوه دي اصل کې ترنجبین او مړزان خو دا ورته یو ولې وي ځکه چې همیشه من دا راځي نو په دې معنا سره چې دا یو حال باندې دا راځي او بدلېږي نه نو ځکه ورته یو طعام ویلی لیکن اصل کې یو طعام خو نه دی خو چې همیشه یو شی راځي که 2-3 قسمه خوراک هم یو په هره ورځ دی نو خلکو لکه مړه دا یو طعام دی صحیح کلی دی معنا دا ده چې دا بدلېږي نه د یو حال باندې هر وخت کې راځي دعا وغواړه زموږ دپاره خپل رب نه دا مخکې موږ ویلو چې داسې وسیله جایز ده چې سړی یو نیک سړي له ورشي هغه زمانه کې پیغمبر یا د پیغمبر نه وروسته نیکان خلک علمای بزرګان متقین خلک هغه له سړی ورشي ورته وایي ما له دعا وغواړه نو دا جایز ده خو علما وایي په دې کې به زیاتوالی نه کوي زیاتوالی چې سړی هر چا ته وایي چې بس ما ته دعا کوه ګناهګار ته وایي ما له دعا کوه او نیک ته وایي ما له دعا کوه سړي ته وایي ما له دعا کوه ښځې ته وایي بس دعا کوه داسې به نه کوي ډېروالی به پکې نه کوي ځکه چې کله ته ځان کې د صحیح ایمان پیدا کړه او تقوا دې ځان کې پیدا کړله نو بیا د چا نه دعا مه غواړه ته به د مؤمنانو په دعا کې خپله شریک یې مؤمنان چې کوم دعاګانې کوي که نه نو هغه دعاګانې به تا ته خپله شاملېږي لیکن کله ناکله که سړی د یو نیک سړي نه دعا وغواړي نو دا جایز ده عمر رضی الله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه یا رسول الله زه عمرې لازم ستا اجازت دی اجازت یې وغوښته هغوی ته ولاړ شه خو ورته وفرمیل ای زما وروره ما په خپله دعا کې مه یېروه ګوره عمر رضی الله فرمایي چې زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې رسول الله ما ته وی چې زما وروره ما په دعا کې مه یېروه
ځکه ته عمرې ته روان یې حاجي ته سړی وي عمرې والا ته وي یو مجاهد ته وي یو عالم متقي ته وي چې ته ماله دعا وغواړه زما پلانکې ضرورت دی حاجت مې دا جایز ده لیکن عام زموږ او ستاسو دا عجم او دا پښتانه چې دي نو دا خو داسې چې هر چا ته وي بس دوا کوه نو اگر که هغه به مونځ عبادت به هم نه کوي او تا ته به ماته دوا کوه نو دا ډېروالی په دې کې بیا ښه کار نه دی بلکې ځان کې ایمان تقوا پیدا که د مؤمنانو په دعا کې به ته خپله شاملېږي السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین هر مؤمن مسلمان سړی زنانه په مانځه کې دا وایي که نه نو چې ته صالح بندی نیک عمله نو د دې سړو زنانو په دې منځونو کې چې کومه دعا کېږي نو دا به تا ته درسېږي نو دې نه به خلاص چې هر یو ګناهګار ته او مشر او کشر او سړي زنانه ته وایي چې ماله دوا کوه دعا وغواړه زموږ لپاره خپل رب لا یخرج لنا مما تنبت الارض چې راوباسي زموږ لپاره د هغه څه نه چې رازرغونوي ځمکه دې ته نسبت مجازي وي رازرغونونکی په حقیقت کې الله دی خو دا ځمکه د هغې لپاره یو سبب الله ګرځولی دی نو ځمکې راټوکوي ځکه کله کله نسبت ځمکې ته هم کېږي چې هغه څه شی دي نو دا بیان دی د تنبت الارض لپاره دا بیان دی چې دا کوم شی نه چې ځمکې راټوکوي هغه چې من بقلها د ترکارینو د هغې نه بقل ترکارینو سبزینو ته وي چې دا موږ له پکار دی چې ځمکې راټوکوي نو دا دې موږ له الله راکړي و قصه بادرنګو ته وي او بعض وی ترو ته وي خو راجع دا چې بس ترو ته هم شامل دی خو لیکن مراد بادرنګ دی فوم اوږې ته وي او عدسها او دال د هغې بعض وی هر قسم دال او بعض وی مسورو دالو ته عدس وي عدسها او بصل چې دی نو دا پیزو ته ویلی کېږي پیزو ته نو دا حلال شي نه دی چې دې طلب کړو لیکن دومره ده چې ناشکري د الله د نعمت وکړله ناشکري او د الله نعمتونه سپک وګڼل نو په دې وجه باندې د دې دا مطالبه چې دا د ګناه ده او دا سوال د ګناه دی چې نور دا شیونه زموږ د امت لپاره هم جایز دي صرف اوږه چې ده او پیز چې دي نو دې په باره کې راځي چې کچه اوږه او کچه پیز خوړل دا په هغه وخت کې جایز نه دي زموږ په امت کې چې کله انسان جمع له ځي جومات ته ځي یا جمع منزل له ځي یا هسې جومات ته ځي او جمع ته شوي لمونځ چې د هغه کوي نو دی په دغه وخت کې د دې خوراک منع دی یا یو سړی د مسلمانانو یو اجتماع د هغې له ورځي یو اجتماع ده یو میټنګ دی د مسلمانانو یو جلسه ده به هغې له ورځي د مسلمانانو اجتماع نو په دغه وخت کې د دې کچه پیز خوړل او کچه اوږه خوړل د دې نه منع راغله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به تاسو نه خورئ من اکله من هذه الشجرة المنتنه نو فلا یقربن مسجدنا یو روایت کې داسې راغلی دی نبي صلی الله فرمایي چې څوک دا بدبویه ونه وخوري که نه او بدبویه بوټی وخوري نو دا د زموږ مسجد ته بیا نه راځي زموږ د مسلمانانو مسجدونو ته دا بیا نه راځي وجه د هغې دا ده چې د دې د خولې نه بوی خیږي بوی کچه اوږه او پیز چې دې وخوړل او دا چکنېلې مکنېلې چې په دې کې دا وي د دې په حکم کې ګندنه هم داخله ده او د دې په حکم کې کچه مولۍ دا هم داخله ده دا چې څوک وخوري او ته جومات لاړ شي او جومات کې خواته دې ودرېده نو تا ته به بیا د رسول الله د حدیث رایات شي دونه بد بوی د دې خولې نه خیږي چې تا باندې به په مانځه کې مونځ باندې به پوه نه شي دا کوم کسان چې دې خواته ولاړ دي نو د دې وجه ده د مانځه په ټیم کې مه خوره که هسې خورې ویې خوره مثال په طور مانځه ته 2-3 ګنټې ټیم پاتې دی ته وخورې بیا پسې وروسته کاوه وڅکې یا داسې یو شی پسې وخورې چې هغې سره هغه بدبویي د خولې لرې شي نو بیا جایز دی کچی وخوړلی شي پیزه حرام نه دي خو د خاصو ټیمونو کې چې هغه چیرې حرام دي نبي صلی الله علیه وسلم به دا نه خوړل معمولي شي به یو شي کې بدبویي او رسول الله به نه خوړل ځکه ما له ملایک راځي او هغه ډېر نازک طبیعت والا دی پاک طبیعت والا نو چې زما د خولې نه هغې له چېرته بوی شي هغه ورنه شي او کله چې دا پاخه شي پیز او اوږه په ترکارۍ کې دا پاخه شي چې هغه بدبویي ختمه شي بدبویي اوس نه لري نو بیا کې انسان خوړلی شي جمع ټیم کې خوړلی شي هر ټیم کې بیا دا جایز دي کچې هم خوړلی شي خو په دې شرط چې چا له بوی ور نه شي او دارنګې اجتماع په وخت کې د جمع په ټیم کې دا بیا نه ده پکاره ځکه د خولې نه بدبویي شي د هغه خېږي او خولې صفایي باندې موږ ته امر راغلی دی دې وجه نه علما وایي چې دا نسوار چې دی نو دا هم ښه کار نه دی نسوار اچوله د دې د حرمت ډېرې وجې دي یو وجه چې هغه دا ده چې د نسواري سړي د خولې نه سخت بوی خېږي نو دې د وجه نه د هغه ښځې ته هم تکلیف وي او چې خو په مسجد کې د چا سره ودرېږي که نه نو د خولې نه سخته بدبویي شي هغه روانه وي خاص کر نسواران چې بیا هغه د خولې د صفایي څخه خیال هم نه ساتي نه مسواک وي نه به چې غاښونه هم زیړ وي د خولې نه بوی چې هغه پرې نه پوهېږي خو نور خلکو ته سخت تکلیف سازوي دې د وجې نه چې بل له تکلیف ورکوي نو دا ګناه ده
ځکه د دې اچول ښه طریقه چې هغه نه ده بل پیسې پې ورکې عبث شی دی او څه فایده پکې نشته دی نو دې د وجې ته پکې پیسې لګوې نو دا پیسې مال عبث لګول دي نورې وجه هم شته دی د دې داسې مثال دی لکه کچه اوږه چې هغه خوړل چې خلکو ته د هغې نه تکلیف رسېږي نو دا به بیا نه خورې دغه رنګې نصوارو په وجه باندې نور مسلمانانو ته هم ضرر رسېږي نو دا به نه استعمالوي قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير وویل موسی علیه السلام آیا تاسو غواړئ هغه شی چې هغه ادنا دی په بدل هغه کې هو خیرونو چې هغه غوره دی اتستبدلون معنا آیا تاسو غواړئ او دارنګې تاسو اخلئ هغه شی هو ادنا چې هغه ادنا دی او کم دی بالذي په بدل د هغه کې هو خیرون چې هغه غوره دی ځکه دا د الله نعمت دی د الله د خوا نه راځي پاک دی او بالکل څه شبه هم پکې نشته حرمت پکې نشته بدل نه فایده ورکوي مرزان او ترنجبین او هر چې دا تاسو کوم غواړئ نو دا به په ذلت باندې تاسو ته میلاویږي او په کسب به میلاویږي او کیدای شي په کسب کې لکه د حرمت څه وجه هم پکې کیدلی شي او دونه فایدې هم نشته لکه څومره چې په دغه ترنجبین او مرزانو کې څومره فایدې دي دا په دې کې نشته دی د دې وجه نه علما وایي چې څولیخ ورځو کې څوک غوښه نه خوري که نه د عقل کمیږي بیا عقل کله کله ښځې بچو له غوښه راوړل پکار دي او خوراک یې په پکار دی دې لپاره چې د هغو عقل چې د هغه برابر شي بعضې انساني هغه پیسې ګټه او جمع کوي ښځو بچو له غوښه نه راوړي خرچه په هغې باندې نه کوي او دا ته یو فخر کاره کېږي چې یاره به زه خرچه چې د هغه نه کوم نه الله به تا نه تپوس کوي د الله بنده اوسه پورې وږی او تږی وخت دې تېر کړه اوس الله الله پیسې درکړي دا لګوه په دې ښځه باندې لګوه په دې بچو باندې لګوه صدقې چې د هغه پې کوه چا له جمع کوې سواله به ترې مړې او دا به بس اصل نه پاتې وي نو دې د وجې نه په څلوېښتو ورځو کې چې څوک غوښه وې نه خوري د هغه عقل چې د هغه کمیږي هو خیرون دا ځکه غوره ده اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم نو کوشئ تاسو یو ښار ته د ښارونو نه یقینا وي به ستاسو دوباره هغه څه چې تاسو یې غواړئ مصر نه بعض وي چې د دې نه مراد هغه د فرعون مصر چې کوم هغه مراد دی دویم قول دا دی چې نه مصر نکره ده یو ښار د ښارونو نه فإن لكم ما سألتم بعضې علما وایي چې دا بیان دی د مصر مصر څه ته وایي ښار د هغې ته وایي چې ستا ضرورتونه چې شي دي دا پکې پوره کېږي د ضرورت سامانونه شي نه پکې میلاویږي یقینا ستاسو دپاره به وي ما هغه څه سألتم چې تاسو غواړئ دغه مصر دی که نه وضربت علیهم الذلة والمسکنة او ووهلی شو په دې باندې ذلت والمسکنة او خواري الله به ذلت چې هغه راوسته مسکنت دې د وجې نه علما ویلي دي چې اوس په دنیا کې ګرځې که نه نو یهودیان چې دي نو دا ډېر ذلیله قوم او مسکینان قوم دی اگر که مالداره به وي مالونه به هم الله ورکړي ظاهر حال ته چې ته ګورې ته به چې دا غټ مالداره دی لیکن د دوی په دې نفس کې دا ذلت او مسکنت دی بیا فرق دا دی چې ذلت چې دی دا تعلق د بدن سره لري دا بدن یې ذلیله دی او مسکنت تعلق د مال سره لري او د مال په لحاظ باندې دی فقیران مسکینان دي بعض وی ذلت چې دی نو دا فی القلب وي په باطن کې وي په باطن کې او په زړه کې دی ذلیله دي باطني لحاظ سره دی ذلیله دی او مسکنت ظاهر نو ظاهر هم ذلیله دی خیرن جامې د زمیندارو جامو ته تو ګوره نو دا په الله راوستلی خیرن جامې خیرن بدنونه او دارنګې په خاورو کې ککړ نو ظاهر هم دغسې ګنده او دارنګې باطن هم ذلیله مسکنت او ذلت په الله راوستو د الله د نعمت ناشکري چې څوک کوي نو الله یې ذلیله کوي او مسکین کوي مطلب نو علما وایي که چېرته ته یهودیانو باندې سوچ وکړي نو اوس هم په دې باندې دقسې ذلت او مسکنت دی او دا ذلت هم دی چې په دې باندې ټکسونه مقرر وي اکثر په یهودو باندې تر ډېرې زمانې پورې په دې باندې ټکسونه مقرر وو نصارا په دې باندې الله مقرر کړي دي بس دې د هغې نه ټکسونه چې د هغه اخلي مسلمانانو به هم اکثر عمر رضی الله زمانه کې یهودیان چې د هغه وشړلی شو او دارنګې په څو باندې ټکسونه چې د هغه مقرر شو ډېر په ذلت باندې به ژوند چې د هغه تېروو وضربت علیهم الذلة والمسکنه شاه ولی ولاد دهلوي رحمه الله ویلی دي که چېرته ته زموږ د علما چې کوم د دې امت علما دي علماء سوء بدعتین علما مشرکان علما او فاسقان علما که ته ګورې که نه د دې امت نو په دې کې به ته هغه مشابهت د یهودو سره هغه به پکې منده کړي
چې په دیو کې به ذلت او مسکنت څنګه چې په یهودو باندې دی نو دغه ذلت او مسکنت چې نو دا په دې علماء سوء باندې به هم ته ګوري په دې کې مشابهت د یهودو سره به تا ته ښکاره کېږي بدعتین مشرکان او فاسقان مولین د دې امت چې هغه ناکاره مولین ورته وایي او بدترین ناکاره مولین ورته وایي په هغې باندې به هم په هغې کې به هم ته مشابهت د یهودو چې هغه ګوري هغه به هم دقسې ذلیله او مسکینان به وي او دغه رنګې د یهودو صفات به پکې ګوري حق نه به خلک منې کوي او خلکو ته به د پلار نیکه طریقه به خلکو ته ورکوي د حق نه به خلک منې کوي قرآن او حدیث نه به خلک منې کوي او په نیکانو خلکو باندې به دې بدګمانه کوي او دارنګې د عام انسانانو عظمت چې هغه به درته بیانوي او د انبیاو او د صحابو هغه عظمت هغه به د زړه نه لوباسي د الله محبت به د زړه نه لوباسي دا مشرکین او بدعتین مولین چې دي مشرکان مولین دا اکثر داسې کار کوي نو دیم ذلیله دي او مسکینان دي او فقیران دي اگر که ډېر مالداره به وي سره د مالدارو نه دا ذلیل دی او مسکین دی او خلکو ته به ځان ټیټو پاس کوي دې لپاره چې ماله څه شی راکړي لکه ډېر بدعتین مولین به ته ګورې پیسې ښه مالداره به وي خو سره د مالدارۍ نه به بس دا ذلیله به وي او پریشانه به وي او خلکو نه به زکاتونه غواړي یو ته به یې ماله زکات راکول لکه ستا پیسې خو په چین کې چلیږي او ستا پیسې چې نو دا خو په تجارتونو باندې پرتې دي خپله د لکور په خاوند دی او یو ته به یې ماله زکات راکړه او بل ته به یې ماله صدقه راکړه او بل ته به یې ما یې سرسایه راکړه او کله کله داسې کې د مدرسې په نوم باندې هغه چاندې کوي د یو نه چانده کوه د مدرسې په نوم باندې د جومات په نوم باندې او الله ذلیله کړې به دلته مې مدرسه جوړوم او دلته د مدرسې کار دی او دلته د جومات کار دی پیسې خلکو نه راجمع کوو په ښځو بچو باندې خوره دا څونه ذلت او مسکنت دی ته وګوره سرواله برواله او پریشانه چې هغه ګرځي وباءوا بغضب من الله اخته دې د الله تعالی په غضب باندې د الله په غضب باندې دې اخته شو د الله په غصه باندې اوس د هغې وجه ذکر کوي دا ذلت مسکنت دا په دوی باندې همیشه دپاره چې پاتې کېدو نو د دې همیشه دپاره پاتې شو نو د دې دپاره اسباب ذکر کوي څلور یو کفر بآیت الله دویم قتل د انبیاو دریم سبب نافرمانی د الله څلورم د الله په حدودو کې تجاوز کول او د حد نه تېروتله د څلورو کارونو سره په دې یهودو باندې دا ذلت مسکنت تر اخره پورې چې هغه باقي پاتې شو دا ته بلکل لرې نه شو او تر قیامت پورې به دقسې دې ذلیل او مسکینان وي ذلک علی غضب په دې وجه دی بأنه کانوا یکفرون بآیات الله چې یقینا ودوی چې کفر به یې کوو د الله په آیاتونو باندې کفر به یې کوو کفر څه ته وي انکار ته وي انکار به یې کوو د الله د آیاتونو نه بعض وایي چې دې نه مراد آیاتونه د تورات دي ټول آیاتونه او بعض وایي چې نه مراد د آیات الله نه مراد هغه آیاتونه دي چې په هغې کې د نبي صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ذکر شوې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صدق او تصدیق رښتینوالی ذکر شوی په تورات کې نو دغه آیتونو باندې دوی کفر وکړو ځکه رسول الله یې ونه منه کنه نو دغه د وجې نه په دوی باندې د الله غضب او د الله ذلت او مسکنت پې پاتې شو بله وجه بله سبب ویقتلون النبیین بغیر الحق او قتلول به دوی انبیاو لره په غیر د جرم شرعي نه انبیا به یې قتلول دومره غټ ظالمان دي قرآن کې ډېر آیتونو کې داسې دي چې د یهودو او نصاراو خاص کر یهودونه دوی به د الله نه انبیا به یې قتل کوله د عیسی علیه السلام د قتل اراده هم یهودو کړې وه الله ته بره وخېژو یحیی علیه السلام په باره کې راځي چې دا دوی قتل کو زکریا علیه السلام په باره کې راځي چې هغه هم دوی قتل کړی دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین ناکار عذاب به په ورځ د قیامت د هغې انساني چې په دنیا کې د نبي وجلی یا نبي را لېږېدلی او دا یې وجلی چې دا یې وجلی نبي خو مطلب دا به کافر یې ځکه یې نبي وژني غټ فاسق فاجر او کافر وي او یا دا دی چې دا را لېږېدلی او نبي وجلی وي دارنګې یو حدیث کې راځي چې دا بني اسرائیل را ولګېدل او د ورځې په اول کې 300 رسولان چې هغه مړه کړه او بیا چې ماښام مازدیګر شو خپل دوکانونه یې کلاکلو قلارې سبزۍ نه پکې خرڅولې هېڅ پروا یې نه کوله 300 انبیا دې ظالمانو په یوه ورځ وجلي دي دې وجه نه د الله غټ غصه او غضب په دې خلکو باندې دی ځکه چې په دنیا کې الله ته چې ګران دي په اوله مرتبه باندې هغه انبیا دي دې خلکو انبیا به وجله او د انبیاو بېعزتي یې نشي هغه به یې کولې بعضې خلک وایي انبیا یې نه دي وجلې جواب دا دی چې نه د قرآن د ډېر آیتونو نه دا معلومېږي چې انبیا یې وجلي دي او د حدیثو نه معلومېږي چې انبیا دوی قتل کړي دي
او زمونږ د نبی د قتل اراده هم د یهودو کړې وه د یو کوټې لاندې ناستو او څه خبرې لپاره رسول الله ورغلی و یهودیانو مشوره وکړه چې یو غټه به د چت نه پرې راخطا کړو چې دنه ځان خلاص رسول الله ته جبریل راغی وحی ورته وشوله چې د دې ځای نه پاڅېږه رسول الله چې دغه پاڅېده او بیا دغه یهودو سره مقابله چې شروع کړه او جنګ یې ورسره وکړ بنو نذیر او بنو قریظه دا په مدینه کې آباد وو نو د هغو سره بیا جنګ شروع کړو مدینې نه غیر چاپېره دی وو نو اوس هم د آخري نبي د قتل اراده هم کړې ده دارنګې په جنګ خیبر کې رسول الله اسلام له یو یهودنې دعوت ورکړ چې ته راشه او موږ تاله دعوت درکړی دی بیزې علاله کړې وه یا چیلۍ علاله کړې وه په هغې کې ورته زهر اچولي وو رسول الله اسلام ته اوله پته نه وه نو یوه نوړۍ چې د هغې وکړله بیا ورته پته ولګېده یا وحي ورته وشوله چې دې کې زهر اچولي بیا ځان د هغې نه بند د هغې د وجې نه علما وایي چې رسول الله اسلام ته به ډېر زیات تکلیف و ډېر زیات تکلیف به و هغه ته تر ذوالقدن ټیمه پورې چې دی د رسول الله اسلام د هغه زهر و هغه سخوالی هغه به په ده باندې راته و د سر به باندې به درد و او د مرۍ رګونه به سم پړسېدله د دې وجې نه زموږ رسول هغه هم دوی وژلی دی اصل کې دا د دې زهرو د وجې نه مړ شوی دی او دا معنوي شهید دی رسول الله اسلام الله د شهادت درجه هم ورکړې ده انبیا الله اوچتې درجې ته رسولي د انبیا چې به دوی قتل کړو دا د انبیاو د شهادت درجه شوله لیکن دوی په کفر وکړو کافر شو په دې باندې چې انبیا چې د هغې قتل کړي دي ویقتلون النبیین بغیر حق بغیر جرم شرعي نه هلکه ولې نبي ته وژنې جرم شرعي خو احادیث نه معلومیږي چې درې شیونه دي چې په دې کې انسان وژل جایز دي یو سړی دی ستا پلار نیکۍ په ناحقه باندې مړ کړ قصدن ارادتن نو ته پې هغه بېرته وژلی شي قصدن یې مړ کړ بغیر د جرم نه چې د هغه وژلی دی ښه روغ جوړ دی دماغ یې کار کوي او دا یې مړ کړ په قصد اراده سره په ناحقه باندې نو ته پې هغه وژلی شي هغه د وژلو لایق دی دویم یو سړی د دین اسلام نه مرتد شي مرتده نو هغه سړی وژلی شي کافر سړی شو دین اسلام نه واوړېده نو اسلامي حکومت چې هغه به نیسي او ته به توبه وباسه که نه وباسي بس به وژلی شي او دریم حدیث نه دا معلومیږي چې یو سړی واده کړی دی او د واده نه پس هغه زنا کوي واده نه پس زنا کوي نو د دې لپاره رجم دی رجم دا به په کاڼو ویشتلی چې درې پورې چې په دې کې مړ شي اگر که دا مسلمان دی کافر نه دی په دې زنا باندې خو په دې کاڼو کې ډوبول ځکه غواړي چې الله له خپله ښځه درکړې ده او ته بیا هم زناګانو پسې ګرځې نو د ده رجم دی حدیثو کې راځي نو دا درې کارونه باندې د انسان وجل دي انبیاو نه زنا کړې ده نه مرتد شوي دي والعیاذ بالله او نه د چا کس وجلی دی په ناحقه باندې او دا ظالمان به هم راته هېڅ جرم به یې نه وکړل او د انبیا به یې وژله لکه دې وخت سره ډېر خلک چې دی هغه علما وژني دا څونه غټ ګناهګار دی ته وګوره د عالم وژل دا خو د عالم مرګ دی د هغه د وجې نه څونه خلک هغه د خیر نه محرومه شوي او بیا هم خلک پروا د هغې د وژلو چې هغه نه کوي بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون دا په دې وجه باندې چې دوی به نافرماني کوله ذالکه کې اشاره دی کفر بآیات الله ته او قتل د انبیاو ته چې دا کفر په آیاتونو د الله باندې او قتل د انبیاو دوی ولې کوو ذالک دا په دې وجه باندې بما عصوا چې دوی نافرماني کوله وکانو یعتدون او دوی د حد نه تېروتونکي او د حد نه تجاوز کوونکي دا دو نور اسباب شو دا د کفر بآیات الله او د قتل د انبیاو دپاره نافرماني به یې کوله د الله نافرماني او دارنګې د خپلو رسولانو نافرماني دا به یې کوله او حدود شرعیو کې به د حد نه تجاوز شي هغه به یې کوو نو د دې د وجې نه د دې کارونو د وجې نه په دوی باندې ذلت او مسکنت او غضب د الله تر آخر وخت پورې منسې دایم او قایم چې هغه وچلېده او همیشه دا یهودیان ذلیله او مسکینان چې هغه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین